بسم الله الرحمن الرحیم. د شمشاد ټلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو سلامونه هرکله ټول ستړي مه شئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به اوسئ او یو بل سهار به مو هم په خوښۍ سره راپیل کړی وي. لیدونکو د روڼ سهار خپرونه پیل شو. بېلابېلو برخو موضوعاتو سره ځانګړې شوې پلان شوې ده چې نن هم هغه موضوعات چې مهم دي اړین دي زموږ هڅه همدا ده چې په همدې سهارنۍ خپرونه کې ځای کړو. دغسې موضوعاتو په اړه خبرې او هم دا هغه موضوعات چې بحث اړتیا لري، هغه موضوعات چې وضاحت ته اړتیا لري، نو زموږ هڅه همدا ده چې همدغسې موضوعاتو ته ځای ورکړو، هم د موضوعاتو اړوند میلمانه خپرونې ته راوغواړو. نن هم بېلابېلې برخې لرو او دا چې کومې برخې دي په دې اړه هم در سره معلومات شریکوم. خو لومړی تاسو ته همدا وایم که غواړئ خپرونې ته راشئ، راسره ګډونوال شئ، برخه راسره واخلئ، نو کولی شئ راسره ګډون وکړئ. د خپرونې لومړۍ برخه ستاسې لپاره ځانګړې ده، ستاسې د اړیکو لپاره. ستونزې مشکلات که لرئ، بېلابېل موضوعات که شریکول غواړئ، راسره همدا شیبه پر 07088 611 باندې اړیکه وکړئ. خو کله چې اړیکه کوئ یو مناسب ځای غوره کړئ، ځکه ټلیفوني اړیکې محدودې وي، وخت ورته ځانګړی محدود دی. نو که چیرې سره د زحمت خوارئ چې ستاسې اړیکه وصلېږي، غږ مو نه راځي، نو بیا سړی نه پوهېږي چې څنګه وکړي. خو په هر صورت هڅه همدا وکړئ، کوشش همدا وکړئ چې یو مناسب ځای غوره کړئ او هم خپل ټلیفون ته متوجه اوسئ. ټلویزیون نه فاصله واخلئ چې غږ مو موږ ته راشي. غږ له ټلیفون واورئ، نه له ټلویزیون. که له ټلویزیون غږ اورئ نو بیا باید انتظار ورته وکړئ. د خپرونې لومړۍ برخه کې موضوع هم ټاکلې ده، دا چې په دې برخو کې ډېری داسې مسایل شته ده، ډېری داسې موضوعات شته ده چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه یو ډول دود شوی دی، یو ډول رواج ګرځېدلی. که رواج نه عادت ګرځېدلی دی چې دغسې کارونه ترسره کیږي، نو زموږ هڅه همدا ده چې همدغسې موضوعاتو په اړه خبرې وشي، حد اقل یو عامه پوهاوی ترسره شي. نن خپرونې موضوع مو هم همدا ځانګړې کړې ده چې تاسې به ډېر کله داسې لیدلي وي چې ځینې خلک د نورو دغه مال چې ورته ویل کیږي یا یو شی چې اخیستی وي د دې یو ډول توهین کوي یا تحقیر یې کوي، سپکول. لنډه دا چې د نورو مال سپکول یا هغه ته ښه نه ویل یا هغه ته داسې یو ارزښت ورکول چې ښکاره معلومیږي دا یو ډول توهین وي یا یو ډول هغه کس ورباندې خفه کیدی شي یا خفه کیږي ورباندې. مثلا زه به لنډ یو مثال درکړم. که ما سره دغه ټلیفون دی، که دا هر ډول دی، که هر ډول دی، ما ته خپل ارزښت معلوم دی، یا ما که دا اخیستی دی خو له وس او توانه به همدغه ټلیفون وي. یو کس راپورته کیږي مثلا او همدغه ټلیفون باندې یو پسخند وهي، یا یو کس راځي همدغه ټلیفون ته په ښه سترګه نه ګوري. یا مثلا کله کله تاسې لیدلی وي چې ښځه ټلیفون پرېږدو، مثلا قلم به هم نه یادوي، یو بل داسې شی روش راوالی چې ګزار کړي، دا نو څه شی دی وایي که نه. نو همدغسې موضوعات کیدای شي تاسې مو سره ډېر مخ شوي یاستئ چې د نورو په یو څیز باندې یا مال باندې یو ډول پسخند وهل، ریشخند وهل یا هغې ته په کمه سترګه کتل یا هم سپکول. دغه ډول عادتونه څه ډول یې ګڼئ؟ ولې دغه کار خلک ترسره کوي؟ ځکه چې که یو څوک د 100 افغانیو قلم لري، یو بل به د 15 افغانیو قلم لري. خط هماغه خط دی، د قلم له نوکې هماغه رنګ راوځي. صحیح ده چې لږ هغه ډیکوریشن او هغه بهرنی او ظاهري ترکیب او ترتیب به بدل وي، خو کیدای شي د یو چا توان وس د 100 سره برابر وي، د یو چا وس او توان د 15 افغانیو سره برابر وي. نو آیا دا باید په دې باندې معادل شي چې په یو چا باندې ریشخند ووهل شي یا پسخند ووهل شي، هغه سپک شي یا ورته په کمه سترګه وکتل شي، ارزښت ورنه کول شي؟ نو همدې موضوع باندې غواړو خپرونه کې بحث وکړو. زه احسان صاحب یم او د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو په همکارۍ او ملتیا یو ځای په دې خپرونه کې ستاسې درنو خدمت کې یم. تر 9 بجو در سره یو. د دې موضوع ترڅنګ هغه برخې چې نن خپرونه کې لرو پرې بحث کوو. زموږ په ټولنه کې
یو دغه کیسه چې ډېر کله ورته ارزښت نه ورکول کیږي یا که ووایو چې د مینې او درناوي کلتور په څه ډول سره دی څه ډول دغه کیسو خبرو ته موږ ګورو چې یو چاته د درناوي کلتور یو چاته د مینې کلتور یا د اخلاص او نیت دغې برخه باندې خپرونه کې به بحث ولرو ټولنیزه برخه کې ورسره به د خوست پکتیا او پکتیکا اړوند مسایلو ته هم ورځو زموږ همکار به راسره خپرونه کړي د ځواک برخه لرو د فری فایټ او فل رزم ورزشي رشتو ورزشکاران به خپرونه کوي د سیمې هیواد او نړۍ حال هم در سره شریکو ترڅنګ د اوبو او برېښنا وزارت د اړوندو فعالیتونو په اړه هم خبرې لرو که تاسې کومه پوښتنه لرئ په دې برخه کې هم راسره شریکولی شئ ورځو د اړیکو پر لور السلام علیکم سلامونه احترامات نیکې ګرانه وروره تا ته تخنیکي همکارانو ته د ښایسته برنامې ټولو اورېدونکو ته سلام سهار مو په خیر وعلیکم سلام ستاسې سهار په خیر وي ستړي مه شئ هرکلی آباد او خوشحاله اوسې وروره ښې جوړې په خیر همکاران ښه دي چې ښې ورځ دې په خیر پیل کړې ډېره مننه ګړندی صاحب تاسو ښه یاستئ شکر چارو پنج کرار په کرار چارو پنج زه خبره ده چارو پنج دی که نه او که د چارو پنج نه کیسه پورته شي بیا نه چارو پنج ده صحیح زه ډېره ښه ده نو انشاءالله چې یو ښه سهار به مو را پیل کړی وي شکر د الله رحم ده بس سهار د کار کي بس کار کوو ښه موضوع دې واخیسته که نه ځکه کارځای کې که ټلویزیون نه او کارځای کې کیدای شي ټلویزیون نه ګړندی صاحب ښه شوه چې تاسې اړیکه وکړه نن زموږ د خپرونې موضوع دا ده چې مثلا یو کس یو څه واخلي مثلا ساعت ټلیفون موبایل یا هر څه چې د نورو لخوا د نورو مال سپکول یا په کم ارزښت ورکول یا په کمه توګه ورته کتل یا توهینول سپکول مثلا د یو چا به د 10 افغانیو تواني د یو چي یو چا به د 100 افغانیو تواني نو آیا دا باید دې سره برابر شي چې د نورو په مال باندې رشخند او فسخند ووهل شي داسې چل ده ښه خبره دا شی ده وروره د هر چا یعنې یو سړی به د 10 قدرت لري د 20 به لري د 100 به لري د 0 به لري یو سړی به بسته ښه شیان لري موټر به لري یو به ضعیفه موټر وي یو به قوي موټر یو به قیمته وي یو به ارزانه وي یعنې خپل هر سړي ته خپل شی مهم ده چې هر سړي ته به هغه کړو چې یو مادي شی دغه بیلچه یي موږ سره بیلچه پرې باندې شګه بارو یو بل د چا لپاره به اهمیت نه لري خو ما ته دا روزي رسان ده د خبر الله پاک د مځکې په واسطه باندې ما ته روزي راکوي د ما وسله ده په دغې باندې زه خپله زندګي مخته بیایم یا به مې یو د کارشي کولنګ وي یا به یو کلن وي یا ما به همدغه وظیفه دا کړم ما ته ډېر مهمه ده د ډېرو خیال څوک به ارزښت نه ورکوي چې یعنې کلنه څه معنا ده ما به غټ کار په دغې باندې روان یو ځای کې به پرې کار کوم په دغې باندې په دفتر کې کار کوم په کار به مې دا او څوک به معنا نه ورکوي ځکه عادي شی ده قلم راڅرې خو هلته ټول 2 روپۍ قیمت لري په ما ته د ډالرو نه زیات ده نو همداسې د چا شیانو ته به سړی په ټیټه ونه ګوري چې ولا دا څه شی دی یعنې موټر ده ګوره یو موټر به ماډل نه وي یو ماډل کونه وي ما به مګر خپل واسطه یې زه په 4,000 ماډل جدید نه ورکوم د تا به وي د ما به همدغه شی دغه ما ته ورغللی ده همدغه زه ځار شم خدمت یې کوم جوړې به ته به معنا نه ورکوې چې او زه دا کونه ماډل نه دا په درد نه لګېږي دا 2004 ده او 2006 ده زه بیا تا 2000 نور څه کوم چې زه پکې خپله لار نه شم چکر پکې ونه ووم زما همدغه ماډل کونه موټر صحیح ده زه به د خلکو ماډل جدید ته ورکوم هېڅ وخت به سړی په کمه سترګه چا ته نه ګوري د مال یا د ځان یو سړي ته به خدای ښه ځواني ورکړي خو انسان ده که ښه ځواني که بدرنګه دا انسان ده په یو ټول کې راځي د الله په دربار کې یو شی دي که ښایسته وي که بدرنګه یې الله پاک جوړ کړي دي یو شی باید معنا ورکړو باید داسې ونه کوو چې بس د چا شي ته په کمو سترګو ګوري یا وسایلو ته یا مال ته یا دولت ته هر چا ته وایي خپل شی ښه ده بله هغه څنګه وایي چې د پردي بایسکل نه خپل ازګاډی هم ښه دی زه درته وایم چې بیخي هغه خپل شی دی چې هر څونه کامله دی باید سړی
کمه سترګه ورته ونه ګوري په ډېره غټه سترګه ویل دغه بېلچه ده زه پېشګه باروم ریګ پې باروم دا د چا په پاچاهي زه نه ورکوم او چې نه یې د پلجې مزې پکې شي په لمن یې باز دا ما ته د ډالرو نن زیات ارزښت دی د هر څه نه زما وسایل ده زما وسایل ده بله رښتیا هم زه د غټې کیسې خو په خپل ځای که نه ګړندی صاحب که وګوره د کالیو بحث به وکړو مثلا یو څوک ځي بازار ته نسبت ارزانه تکه یا ټوټه رانیسي یا مثلا موږ تاسې ګورو په دغه ژمي کې ډېر کله دا د کله چې یخ موسم شي د کورتۍ او د جمپر کیسې که نه یو چا به اوس دې څه برابري چې لاړ شي لیلامۍ راونیسي لیلامي توکي راونیسي خو له یو بل کس کېدای شي هغه ډېر مپشن یو شی ترلاسه کړي وایخلي هغه به اوس برابر وي اوس دا خو به دې نه شوی چې اوس موږ لیلامي والا ته یو ډول تانه ورکړو یا چې مثلا دا دې څه شی اخیستی دی پیغور ورته ورکړو دا څه شی دی که نه اوس پکې کړو ورته ته باور وکړه وروره ښه صافی صاحب دغه د لیلامي نه دي ته باور وکړه چې دغو نه ډېر ګرم دي خو خلک داسې معنا ورکوي چې ولا دا لیلامي دي مګر د هغه نه به کیفیت هم د دې زیات چې ټول هم پکې موږ استعمال کړي ما ولا دغه خو هغه نوي ماډل هم دغه لیلامي تاوده مې یو سړی پې ښه ښکاري خو بل سړی معنا نه ولا دا لیلامي ښه نو دغسې خلکو ته بیا څه توصیه لرې څه ویل ورته لرې دغه کار که څوک ترسره کوي خو ما مخکې ویلې چې دا هسې خیال پلو ویني که هسې پوهېږي نه ځان ګوره چې کني په خدای که په 2 روپۍ هم خبرې هسې ځان نه پوه کوي کني دا ګوره چې ځان پوه کړي هر چا ته خپل شی نو پردی شی به زه څه کوم چې پردی شی تا 4,000 کورتۍ بالا پوه شي زما د لیلامۍ ځای تا 4,000 څه کوم معنا ورنه کړي سړي ته دا سړی په ټیټه سترګه ونه ګوري یو بله کیسه هم ده وایي ګړندی صاحب پلار ګټلي زوی ته وایي اسانه یي که نه چاته چې دغه کیسې په اسانۍ سره ترلاسه شوي یا مثلا دی پې نه یي ځورېدلی دته په مفته کې یو څه ترلاسه شوي نو دا کیسې خو به بیا کوي نو ته باور وکړه چې یعنې پلار ګټلې وایي زوی ته اسانه دي چې خپله یې وګټي او مفت یې نه وي منځلي ځای دی بیا دغسې قدر ورکړي که نه وي بیا دې واخلي چې مفت یې ورته پیدا یا یې خلي یوه خبره هم چټي کوي چې ولا فلانی لیلامي اغوندي یا فلانی شی دا ضعیفه دي چینایي دي دا د جاپاني دې واخلي دا دې واخلي وغه دې واخلي بله ډېره مننه ګړندی صاحب کور ودان او یو پیشنهاد مې درلود وروره مهرباني دغه اسلامي امارت په دغه چارواکو او زو باندې دغه پټاکۍ دي ته باور په خدای وکړو چې دا ګرد د دنیا ته نه ډېره په عذاب ده بیا ګوره دا خلک دا 10 بجې 11 بجې دا خلک وځي ماشومان وځي د اسلامي امارت څخه تجهیز ده امنیتي چارواکي معنا نه ورکوي ته باور وکړو چې موږ د شپې خوب لرو نه دا دسمال ده دا واده ده دا سالګیره ده دا پټاکۍ دي صاحب نه پوهېږم دا د کوم ځای نه راځي د دې دې محصول چې دي څه به لګې دا هېڅوک هم ناوزې ورته څه وایي نه کوڅې ورته څه وایي درګرده په خدای که خوب لرو دا یو بده په دې کابل کې خصوصا ته باور وکړې ډېرو ډزو د لاسه خوځاتي ورکونه خوځېږي ولا دا اوس هم پنګال پکې ده دا تر 50 کاله په دې جنګو کې دغه دې بند کړي یو بله ناوزې دي د امنیتي چارواکي دي ځای کې ویني کورونه دي ته په خدای باور وکړو ذاتي ته نه ډېر په ازادي یعنې داسې معنا لري چې عسکر موږ نه لرو خو یو کیسه بل هم ده ګیله به مو وکړو ګیلهمن صاحب که نه موږ تاسو خو دا کار نشو کولی نو نه اجازه لرو او ډېره مننه کور ودان ښه دا مې دې پورې وویله چې په ډېری ځایونو کې موږ تاسې ګورو چې رښتیا هم د شپې په 1 بجه په 2 بجې په 3 بجې خو له کیسه له 12 وراخوا وایي نو ډېر کله دغه پټاقۍ کله پکې ډزې هم شي د پټاقیو په منځ کې خو زه فکر کوم چې که څه هم په دې اړه ویل شوي دي چې دغه ډزې بندې دي پټاقۍ یعنې ناوخته هغه حالت کې چې هغه د خلکو د اذیت سبب کیږي هم بندې دي خو بیا هم سړی هغه شي څنګه دا کار کیږي که نه څوک یې کوي ولې کیږي زه فکر کوم کېدای شي موږ یو دا کار ونه شو کولی بلې اړیکې ته به هم ورشو او دا چې د خپرونې موضوع مو نن ټاکلې ده د نورو مال یا د نورو یو څه باندې توکو اجناسو باندې یو ډول پسخند وهل یا هغه سپکول هغه ته په کمه سترګه کتل یا هغې ته داسې ارزښت نه ورکول نو په همدې موضوع باندې غواړو چې خپرونه کې بحث وکړو یو بل کیسه چې غواړم
د ورزش له ډګره یې تا سره شریکه کړمه کیدای شي ډېر خلک به خبر وي او ډېری کسان چې هغه په لرو پرتو سیمو کې دي هغه انټرنیټ ته ډېره لاسرسی نه لري، هغه ځای کې انټرنیټ کار نه کوي، د ځینې مسایلو نه خبر نه د افغانستان د کرکټ په اړه د ورزش په اړه له ښه بخته د هغه څه په اړه چې کلونه انتظار وشو 2013 کې د افغانستان پریمیر لیګ یا APL سیالۍ ترسره شوې، متاسفانه بیا کلونه د 8 کال دی چې د لوبې وځنډېدلې. تېره ورځ د افغانستان کرکټ بورډ خبر ورکړ چې د APL د دویم پړاو سیالیو لپاره ترتیبات نیول شوي دي او په همدې اړه د یو هندي شرکت سره 10 کلن قرارداد لاسلیک کړه چې د راتلونکو 10 پړاوونو هغه حقوق دوی ته ورکول شو او په همدې اړه اوس خو جولای میاشت ده، راتلونکي اګست میاشت کې یو بله ناسته کیږي چې د ځای په اړه، د لوبډلو په اړه، د اونرانو یا د مالکانو په اړه، د دغه لیګ د بڼې په اړه هم نهایي هغه معلوماتي ناسته به وشي او هغه به هم ورکړل شي او دا چې دغه لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره شي که په عمان کې دا به هم معلومه شي. په دې اړه خبرې نورې هم لرو خو یو بله اړیکه اخلو چې راسره بېرته پرې نه شي. السلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مه شئ. طرف ته سلام، تخنیکي همکار ته سلام. ډېره مننه. ستړي مه شه. په خیر راغلی. نوم مو واخلئ، څو خبرې کوئ؟ افغان یم د ننګرهار نه. مهرباني افغان صاحب. کرم موږ خو تاسو خو ټول موضوعګانې ښه دي، موږ ټول موضوع ته احترام لرو او زموږ دغه ننګرهار کې ګرمي ډېره ده محترمه، ډېر سخته ګرمي ده او یو کونډه یخ هم 200 یو نیم سل 200 پورې قیمت یې ولوړ شوی دی نو خلک د وړو غوړي پیسې نه لري نو دا یخو پیسې به د کوم ځای نه کې چې یو کونډه 10 روپۍ دومره که یخ ورکوي هغه یو پیاله هم نه یخوي. دغه مشرانو باندې غږ کومه علم ټاکل شوي دي، جدي پرې غږ کومه چې د دغه خلکو د غم وکړي. خلک غریب دي، یخ ګران دی، یو کونډه یو نیم سل روپۍ دی، هغه کوچ دی، منځ کې خالي دی، نوم یې یخ دی، نور خالي دی. دغه کیسه کلک معلومه کې چې دغه یخ کونډه ته وایي کله اول دې ویلې 200 ده، اوس وایي یو نیم سل ده که نه؟ داسې معلومات دې کړي دي چې په دوکانونو کې دقیقا په 2 افغانۍ باندې یو کونډه د یخ ورکول کېږي. خپله ورغلی یې که نه؟ په دا پرونه ما راوړله منځ کې کوچ و، وایي دا په 80 روپۍ دی، منځ کې کوچ و خالي و او چې ډک کونډه وایي هغه یو نیم سل 150 روپۍ و. دا زه درته په ثبوت وایم، دروغ نه وایم پوه شې. او نه زمونږ په ګور کې څوک ننوځي وایي وا ګورو ته نه ګور که نه، نو دا زه حقیقت درته وایم یو کونډه یخ کوچ منځ خالي 80 روپۍ او چې ډک یې 180 روپۍ تر 200 روپو پورې په ننګرهار کې یخ دی. په مشرانو باندې غږ کومه چې پوه شي خلک د وړو ډوډۍ غوړي پیسې نه لري نو یخ به څنګه؟ دا یخ موږ ته بل مصیبت شو. ګرمې اوبه څوک څښي، هغه سوري کې چې یخ اوبه کېږي هغې نه هم جوش اوبه جوړي، دومره ګرمي دی. نو لږ باید ټول چې زموږ دا چارواکي دي د افغانستان شریف محترم افغانانو ته لږ متوجه اوسي، داسې دی نه کې چې نظامات ټوله زما که نه د افغانانو دې لږ خیال وساتي. موږ خو دولت چې دی د عوام مور پلار یې، نو بس ټول چې باید په د عوام باندې لږ لاس کش کړي، پوه شي چې عوام بیچاره مظلوم، په افغانستان خو مظلوم ولس دی، پوه شي محترمه. په ډېر په احترام باندې د مشرانو باندې غږ کومه چې باید هغه افغانانو باندې د لږ لاس کش کړي چې بیخي افغانان بیچارهګان ګډ وډ دي محترمه. نو څه ویل نه غواړم، خوشحاله اوسئ، خدای وکړي چې افغانان ټول جوړ روغ اوسئ، خوشحاله اوسئ. افغان یم د ننګرهار نه ټولو ته سلامونه وایم، خوشحاله اوسئ. ډېره مننه افغان صاحب، کور ودان، خوشحاله اوسئ. ښه وخت ولرئ. ښه ګیله یې پر ځای ده چې دا د په ګرمۍ کې که واوره نه یا یخ نه نو طبعا چې سخته ده ګرمې اوبه، خو هغسې بیا سړی څنګه وکړي نو. خو تاسې به لیدلي که ډېر کله دغه کلیوالو سیمو کې یو کار شوی یا مثلا په هغه سیمو کې چې دغه ځمکه یو څه خټینه وي بیا دغه خټین منګي دا یې جوړ کړي په ځمکه کې ایښي اوبه پکې ور اچولي یوه لاره چاره یې دې نه جوړه کړې ډېرې ښې یخې اوبه وي که نه زیاتره په کلیوالو سیمو کې چیرې چې ونې وي سوری وي هغه ځای کې ډېر ښه
ترتیب جوړ کړی. دا مې هسې دې په خاطر ویل چې کله کیسه بیخي ډېره ګډه وډه شي نو دغه هم یوه لاره چاره ده. خو ولې د یخ یا د واورې قیمته کېدل د دې موږ هم شاهدان وو چې په ننګرهار کې به دغه کار کېده، په جلال آباد کې البته په ښار کې په بېلابېلو ناحیو کې د ښار په منځ کې. خو دا چې اوس دغه کیسه څومره ده د ښاروالۍ اړوند په دې باندې نظارت څه ډول دی نو کیدای شي دغه غږ به اوري هم او دا دقیق معلومات پکار دی نو موږ به په دې اړه خپل همکار سره هم بیا خبرې ولرو. قدرمن لیدونکو نن خپرونه کې به یادونه کوو چې د اوبو او برېښنا وزارت د اړوند فعالیتونو په اړه به هم خبرې ولرو او په بېلابېلو مسایلو ورسره غږیږو. نو تاسې هم راسره اوسئ. د خپرونې لومړۍ برخه مو پای ته رسیږي. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم ستړي مه شئ هرکلی. قدرمن لیدونکو د خپرونې ټولنیزې برخې ته راورسېدو. نن په دې برخه کې په داسې موضوعاتو باندې بحث کوو چې متاسفانه زموږ په ټولنه کې ډېره داسې مسایل دي چې کله که واورېدل شي، کله که د هغې په اړه خبرې کېږي نو ذهنیت هم یو ډول ماشوش وي یا ذهنیت یو بل لوري ته ځي یا د هغه په اړه هغه ډول ذهنیت سازي نه ده شوې یا د هغه په اړه هغسې عامه پوهاوی نه ده شوی. ځینې موضوعاتو سره بل ډول چلند کیږي یا ځینې موضوعات ان تر دې چې نوم یې اخیستل کیدای نه شي یو شمېر نزاکتونو له وجې یا یو شمېر که موږ تاسې د خپل کلتور او فرهنګ برخې ته راشو نو ځینې کیسې داسې دي چې د هغې په اړه ذهنیت هغه ډول جوړ نه دی. نو که خبره د مینې کیږي، که خبره د درناوي کیږي، درناوی به ترې بېل کړو. که مینې په اړه خبره کیږي نو ذهنیت بل لوري ته ځي. دا چې د مینې څخه هغه اصلي بحث څه دی نو موږ غواړو نن خپرونه کې د مینې او درناوي کلتور په اړه په خپله ټولنه کې بحث وکړو، خبرې وکړو چې څه ډول پالنه غواړي، څه ډول باید وپالل شي، څه ډول کیسې تر اوسه په دې اړه موجودې دي یا شته دی. نو تاسې هم راسره اوسئ. د خپرونې په دې برخه کې راسره ښاغلی جهانګیر تلاش ملګری شوی دی. تلاش صاحب ستړي مه شئ، بخیر راغلی. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړی کې به یو دوه بیتونو ته راشو چې ټول قومونه په ژوندون باندې درانه وي. ټول قومونه په ژوندون باندې درانه وي، افغانان چې کله مړه شي بیا درانه شي. له هر څه د وړاندې تاسو ته سلامونه او د روڼ سهار ټولو درنو لیدونکو ته او د شمشاد ټلویزیون درنو محصلینو ته هم سلامونه وایم. هیله ده چې تاسو ښه وئ، صحت ولرئ. وعلیکم السلام. ډېره مننه تلاش صاحب، ښایسته یې انشاءالله. ژوندي اوسئ. ډېره مننه صافی صاحب، تاسو څنګه یې؟ کور ده، ډېره مننه. ښه، دغه بحث چې کله موږ د مینې او د درناوي بحث کوو، که درناوی ته یو خوا شي او د مینې خبره وشي نو کیسه بیخي خرابېږي، ذهن بیخي بل لوري ته ځي. ولې که درناوی ورسره یو څه څنګ کې ملګری شي نو بیا کیدای شي یو څه ذهن جوړ وي. دغه د مینې او درناوي کلتور زموږ په ټولنه کې د دې پالنه، د دې اوسنی وضعیت فکر کوئ کوم لوري ته تللی دی، کوم لوري ته روان دی؟ ډېره زیاته مننه صافی صاحب. په لومړۍ کې به راځو د مینې درناوي په ټولنیز یا هم په افغاني ټولنه کې کلتور ته به اشاره وکړو چې مینه لومړی څه شی دی. مینه یو هغه طبي او ژور یو انساني اخلاقي احساس دی چې له خدای جل جلاله سره او له هغه له پیغمبرانو صحابهو سره او د کورنۍ سره له ټولنې سره او له یو هدف سره مینه ساتلو څخه بحث کیږي. یعنې دغه احساس یو چا سره یو څه لپاره راپیدا کیږي. بله، یو همدردي او خواخوږۍ څخه بحث کوي چې موږ او تاسې په خپل دروني هغه داخلي متحرک څخه متاثره کیږو چې باید خپل هغه ضمیر او وجدان دې ته وقف کړو، والدار یې کړو چې د یو چا احساس درک وکړو. ځکه باقر صاحب وایي چې درد هغه نه دی چې د خپل په درد دردمن شي، درد دغه دی چې د بل په درد دردمن شي. له همدغې وجې درناوی احساس، مینې او طبي او ژور احساس راپاروي د انسان په داخل متحرک په برخه کې شي کولی شي چې د نورو انسانانو یعنې هغه دردونه درک کړي او د هغوی احساسات واوري، د هغوی هغه مینه حاصله کړي. نو که مینې ته موږ وګورو خلک یو ډول بل څه فکر کوي، ذهنیت مشکوک کېږي په دغه برخه کې. یعنې چې مینې دپاره په افغاني ټولنه کې خصوصا زموږ او ستاسو په کلتور کې ډېر بد ځای ورکړل شوی دی او بد تصویر خپور شوی دی. ولې لاملونه څه دي؟ لاملونه همدغه دی چې په تېرو 10 لسیزو کې د مینې درناوي کچه
پر ډیره پیکه شوې بدرنګه شوې ده. لاملونه اقتصادي ستونزې دي، فشارونه دي، او همدارنګه د بې ثباتۍ پاتې کېدل دي او له مطالعې او له کتابونو له قرآني اړخه وروسته پاتې کېدل دي. او همدغه لامل دی چې موږ او تاسې نن د مینې لقب یعنې یو بل څه تصویر خپروو په جامع ټولنه کې. که موږ او تاسو مینې ته صافی صاحب وګورو، نن 1400 کاله وړاندې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام پر راتګ سره دنیا ته او په پیغمبرۍ محبوس کېدل هم یوه مینه محبت و چې الله تعالی دغه مینه محبت د خپرولو لپاره او د جامعه د باثباته پاتې کېدلو دپاره او د اسلام د پرمختګ لپاره او د په ترقۍ لپاره نبي علیه الصلاة وسلام غوره وګڼل. همدا هم یو مینه کېدی چې خدای جل جلاله لپاره په زړه کې ځای لرلی. نو که تاسې وګورئ د نبي علیه الصلاة وسلام تاریخ او که موږ هغه مطالعه کړو، د هغه ژوند موږ وګورو چې هغه له خپلو بیبیانو سره ګرچې بیبیانې زیاتې وي خو مینه او محبت یې له عایشه رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د میندو مشره مور چې کومه ګڼل کېدل، هغې سره یې ډېره بې حده او له زړه له هغه سپېڅلې مقدسیته مینه زیاته وه. کله به چې نبي علیه الصلاة وسلام سهار له لمانځه کور ته راستنېده نو وروسته به یې دروازه وهله. نو کله به چې ولیدل چې عایشه رضی الله عنها په خوب ویده ده نو وروسته به یې دروازې شاته تم کېده تر څو هغه له خوبه په ارامه ویښه شي. نو دا هم د یو سپېڅلې مینې مثال کېدلی شي. همدارنګه موږ او تاسو که مینه وګورو، مینه هغه یو ژور یو طبیعي احساس دی، خو درناوی بیا د خلکو د افکارو د شخصیت او د قدر لپاره درناوی کول دي صافی صاحب. نو موږ او تاسې باید لومړی مینه وپېژنو، بیا درناوی وپېژنو، عزت او خلکو ته ارزښت ورکول وپېژنو او خلکو درد احساسول باید وپېژنو. نه چې باید یوازې هغه مجازي نړۍ کې چې موږ او تاسو دا اوس ژوند کوو، همداسې 2021مه پیړۍ روانه ده، په تېرو 19مه پیړۍ کې وګورو، موږ او تاسو که په 20مه پیړۍ کې وګورو، په دغه وروستیو کې د مینې ارزښت ولې کم شوی دی؟ لامل یوازې دغه دی چې د بې ثباته پاتې کېدل دي، د ځوانانو وروسته پاتې کېدل دي، د جامعیت وروسته پاتې کېدل دي، له دیني اړخه وروسته پاتې کېدل دي. که موږ او تاسو چېرته په ژوره معنا سره اسلام مطالعه کړو نو موږ او تاسو به هیڅ وخت هم خپل ذهن کې غیر اخلاقي یعنی غیر مشکوکه مینه ونه لرو. یعنی موږ به یو سپېڅلې مقدسه مینه کو هغه له خدای جل جلاله سره وي، کو هغه له پیغمبر مینه له خدای سره او صلی الله علیه وسلم د پیغمبر له صحابه سره او دغه د تابعینو سره، وارثینو سره، علماو سره، له مور او پلار سره، له دوستانو سره. نو همدارنګه موږ او تاسو کو د مینې ډولونه وګورو، لومړی مینه الهي مینه ده، لکه خدای جل جلاله سره مینه ده. دویمه هغه کورنۍ یعنی مینه ده چې له مور او پلار او خویندو ورونو له خپل والدینو سره خپلوانو سره مینه ده. درېیمه عاطفي مینه ده چې هغه زوجین او د زوجې په منځ کې ترسره کېږي، لکه د ښځې او خاوند ترمنځ. همدارنګه د یو وفادار ملګري سره مینه، او هغه مینه یو الهي تحفه ده چې له خدای جل جلاله ته له خپلو بندګانو ته ورکول کېږي صافی صاحب. نو په دغه برخه کې موږ او تاسې باید ډېر ژور او کره باید لومړی د مینې په ارزښت باندې ځان وپوهوو، د درناوي په قدر باندې باید ځان وپوهوو. ځکه دلته که موږ او تاسو یو بل یو څه ووایو چې قدر د هر انسان په کار وي، څوک په غریب څوک په مالدار وي، د هغه جنوب نور څه وي ارمانونه. نو دلته موږ او تاسې قدر یوازې د یو هغه فرد یا هغه شخص لپاره وقف نه کړو چې هغه مثال یا په شخصیت کې بهتر وي، یا په علم کې بهتر وي، یا مثال په دارایی کې، په جایداد کې، مال او دولت کې بهتر وي. باید مینه موږ او تاسې درناوی، عزت، احترام ټولو ته ولرو. ځکه خدای جل جلاله په قرآن کې فرمایي چې انما المؤمنون اخوه، مسلمانان مؤمنان په خپلو منځونو کې ورونه دي. حدیثو په برخه کې موږ او تاسې وګورو، د نبي علیه الصلاة وسلام مبارک ترمذي شریف دی، بخاري شریف دی، همداسې مسلم شریف کې هغه فرمایي چې وایي چې مؤمن هغه نه دی چې بې له مینې په دنیا په ټولنه کې ژوند وکړي. کامل مؤمن هغه دی چې هغه اخلاق، انسانیت، بشریت او همدارنګه په ځان کې مینه ولري د نورو مسلمانانو د ورونو لپاره. نو همدغه حدیث هم دی چې موږ او تاسو د مینې یو ژور احساس راپاروي. کو موږ او تاسو یوازې خپل مینه خپل ځان سره ولرو یا له خپل دوست ملګري سره ولرو، نو مینه باید د مجازي نړۍ تصویر باید ونه لري. مینه یو اخلاقي، انساني، بشري او درد احساس باید پکې موجود وي جناب صافی صاحب. بله، ډېره مننه کورودان، ډېرو ښو اړخونو ته اشاره وه، ټول پکې راونغاړل شول. خو متاسفانه څنګه چې مخکې تاسې بحث وکړل، که د مینې بحث کېږي نو دلته ذهنیت بیخي بل لوري ته ځي، او دغه د مینې او درناوي اړیکه سره ډېره نږدې ده. ځکه که یو څه سره مینه نه وي، درناوی به چیرې نو. او موږ تاسو ته دا ډېره ښه معلومه ده، هر هغه څه سره چې موږ مینه لرو یا هغه سره محبت لرو یا هغه راته نږدې وي، ګران وي، ولو که د قلم اوسېږي، که ټلیفون اوسېږي، که یعنې که اجناس توکي او که نورې برخې شي. دا د درناوي اساس باید څه ډول وي؟ درناوي لپاره کوم اساس باید غوره شي؟ بله، زه لومړی یو مثال وایم. د ساوت افریقا د یو هیواد یو تورپوستي اوسېدونکي چې دوی مسلمانانو، یو تورپوستې ښځه او یو تورپوستی سړی چې دوی دواړه په خپل منځونو کې درناوي او د مینې
له پیدا کېدلو وروسته یو بل سره د ژوندانه همسفري اړیکه پیل کړه چې دغه شخص ډیر زیات غربت او فقر و فاقه او قرضداري او بېوطني هم و، یعنې مهاجر هم په خپل هیواد نه وتلی و، او همدارنګه دغه مېرمن په خپل حسن و جمال کې ډیره وروسته وه، یعنې ډیره بدرنګه و توره وه. نو ګرچې د ښځې مسلمانې افریقایي ښځې د خپل د خاوند په غربت باندې شکرګزاره وه او خاوند هم د ښځې په توروالي یا هم په بدرنګوالي شکرګزاره و، همدغه لامل چې دوی دواړو ترمنځ دغه اړیکه صمیمانه صادقانه او د درنوالي یعنې یو احساس وجود لرل. نو په دغه بره کې خدای جل جلاله دوی ته د همدغه صبر او همدغه په توروالي باندې قناعت کولو له وجې الله جل دوی ته جنت ورکړی. نو ولې درنوالی، عزت، قدر، د خلکو احترام کول نن زموږ په جامعه او په ټولنه کې ولې پیکه پاتې دي؟ دلایل یې هم همدغه دی چې موږ او تاسې اولیت او مشرتابي هغه چاته ورکوو چې هغه یا په قشر کې پورته وي یا هم په علم کې پورته وي یا هم په دارایي په دولت پیشان یا هم په بل اړخ کې پورته وي. خو ګر چې موږ غریبو ته بې هغه کسان چې مثال وروسته پاتې دي کو هغه ډېر زیات له فقر و فاقې او قرضدارۍ او له باوجود له یو سړک تر څنګ باندې په یو یعنې یو عامه مثال یو موچي کاریګر کار کوي، یو دوکاندار کار کوي، موږ هغوی ته اهمیت اولت ارزښت دومره نه ورکوو، په هغو باندې موږ ملنډې مو، په هغوی موږ ریشخنده مو، بعضې وخت هغوی سره موږ زبان بازي هم کوو. خو ګر چې یو کس بیا په یو چوکۍ باندې ناست وي، په یو دارایي په منصب باندې ناست وي، هغوی ته بیا موږ وزر هم کوو، زارۍ هم کوو، فریاد هم کوو. زما همدغه خبره وه چې متاسفانه ځینې خبرې ډېرې ترخې دي، خو ویل درناوی باید د حاجي صاحب وشي، درناوی باید د ملک صاحب وشي، درناوی باید د رئیس صاحب وشي، درناوی باید د یو بل صاحب د یو وکیل صاحب، جنرال صاحب، د یو ډاکټر، د یو بل هدف همدغه دی چې د صاحبانو مسله ده که نه. زموږ ملګری د هغه کله کله ټوکه کوي، وایي زه یو ځای ته لاړلم، وایي چې هغه ځای کې وایي هغه ماحول مې وکته، وایي بغیر د ما نه ټول پکې صاحبان وو که نه، وایي هغه ساحه مې بیا پرېښودله. نو متاسفانه صحیح ده چې دغه مال دولت حال دا کیسې شته دی، خو دغه متقابل درنښت او احترام درناوی دا باید په هر صورت کې موجود وي. خو که کله اساس دغه شیان شي، فکر کوئ دغه درناوی به په څه معنا سره؟ بلې د احمدشاه ابدالي صاحب یو وینا ده چې احترام یعنی قدر عزت کول داسې یو وسله ده چې دښمن هم په وړاندې سر ټیټوي. نو که چېرته موږ دغه اړخ ته وګورو صافی صاحب محترمه، چې که چېرته عزت او درنوالی د حاجي صاحبانو یا صاحبانو په برخه کې ووسي، خو انساني یو اخلاقي یو دروني هغه ژور یعنی هغه احساس چې خدای جل جلاله یو خپل بنده ته مؤمن ته په زړه کې اچولی، هغه نه علاوه په نورو برخو کې وسي. ګر چې واضح خبره ده او معلومه ده چې په ډېرو لنډو یا هم په کمو وختونو کې به ټولنه له یو ویجاړیت سره مخ شي. یو هغه بې ثباته ټولنه به په کلتور او په جامعه باندې یو داسې یو تصویر خپور کړي چې وروسته به خلک انساني ارزښت ته اولت نه ورکوي، انساني اخلاقو ته به ارزښت نه ورکوي. خلک به دې طلب کوي، کوشش کوي چې له هرې لارې وي خپل لستوڼی باید غوړ کړي، کو هغه په غلا ته ور رامنځته شي، خلک په اړ شي چې د خلکو په کورونو باندې تجاوزونه ترسره کړي، قتلونه هم شي. د څه لپاره؟ تر څو چې دولت او دارایي پیدا کړي چې خپل عزت او اهمیت په ټولنه کې او په وروستیو دغه کلتور چې موږ او تاسې لرو په دغه برخه کې ځان ته ارزښت ورکړي. نو معلومه خبره ده چې یو ټولنه به ډېره وروسته پاتې شي، انسانان به خپل ارزښت او قدر یوازې په پیسو په دولت کې ولټوي، له هغه رڼا چې په دین کې ورته ویل شوې ده، هغه حدیثو ته چې د اسلام په برخه کې ورته اشاره شوې ده، او محبوب علیه صلات وسلام ریښتینې مینه، واقعي درنوالی، واقعي عزت، هغه به له منځه لاړ شي. نو وروسته به زموږ او ستاسو ذهنونه هم په دې باندې دلالت ولري او په همدې باندې به قانع وي او په همدې باندې به پاتې شي چې یوازې مینه، درنوالی او ارزښت په صاحبیت کې دی، نه په یعنی انساني په اخلاقو کې نه دی. نو دا به معلومه وي صافی صاحب چې زموږ او ستاسو ژوند به لا پسې تریخ شي او کړکېچن حالاتونه به هم رامنځته شي. ما یو څه راسره رانغه شوي لرې شوي وایي مینه کوي له درناوي سره ښکلې ده او بې درناوي هره مینه نیمګړې ده. دې تر څنګ وایي چې زړه چې صفا وي، ژبه خوږه وي، په محبت کې صداقت لویه رڼا ده. همداسې ده. دغه درناوي کې که نیت او اخلاص دغه برخه له بل څه متاثره شي، څومره دوام کولی شي؟ دقیقاً صافی صاحب ډېرې ښایسته او ښکلو خبرو ته مو اشاره وکړه چې په مینه کې درنوالی، ریښتینولي، صداقت، وفا، پر خپلو کړنو، په خپلو خبرو، په خپلو افکارو
ژمن پاتې کېدل دا به مینې ته څومره یعنې هغه د عزت یو رنګ ورکړي واقعا د دقیقا د ښکاره او واضح خبره ده چې په مینه کې په محبت کې صداقت رښتینولي یعنی یو مهم رول لوبوي یوازې مینه احساس نه دی مینه یو احساس هغه ظاهري احساس نشي کېدلی چې یو چا ته ووایي چې ته یعنی یو هدف سره مینه ده چې زما یو شخص خوښیږي یا یو کس د ژوند کې حاصلول غواړم یا یو مقام یو ډیګري حاصلول غواړم یا یو ځای ته تګ کول زما یو مثال ارمان دی چې زه باید دا هیواد وګورم یا دغه کس وګورم یا یو مشر سره زه باید ناسته پاسته ولرم دا یو ظاهري احساس دی خو که پر دغه اړیکه کې پر همدغه موضوع کې صداقت وي رښتینولي وي اخلاص وي نیت صفا منزل اسانه نو واضح ده چې دغه مینه به تر ډیر وخته دوام ولري حتی موږ او تاسې به په ورځ په قیامت کې د یو رښتینې مینې له وجې به هم موږ تاسې کو یوه نیکۍ زموږ کمه وي په دنیا کې اول ته د میزان په تله وتلل شي او خدای جل جلاله نه به داسې یو فرمان صادر شي چې دغه بنده زما د جهنم په لورې لاړ شي خو که چېرته په دنیا کې رښتینه مینه صداقت رښتینولي وفا او غیرت په مینه کې موجود نو همدغه مینه کولی شي تا جنت ته هم کش کړي نو صافی صاحب واضح ده چې مینه په دنیا او په آخرت کې هم یو ګټه او فایده یې زیاته بله ډېره مننه کورودان وایي له هغې مینې تېر شئ چې درناوی پکې نه وي او سپینه مینه له ښکلې ژبې څخه ښکاري کورودان ډېره مننه تلاش صاحب چې راغلی او په دې مهمه موضوع مو چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه ذهنیتونه په دې اړه هغسې برابر نه دي پوره وضاحت ورکړه او ډېرو معلوماتو لیدونکو سره شریک کړل ډېره زیاته مننه تاسې هم چې په خپرونه کې مو میلمه ګڼل کورودان ډېره مننه قدرمن لیدونکو له تاسې ټولو ډېره مننه چې راسره یاستئ نو نورې برخې هم شته ده او که درته ووایم چې ټولې راسره په مینه وګورئ نو هم ستاسې خپل کار دی که نه بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ کله د خپرونې بلې برخې ته راورسېدو په دې برخه کې نن بیا د خوست پکتیا او پکتیکا اړوند مسایلو باندې بحث کوو خو دا ځل له نږدې هغه ځکه چې زموږ همکار ښاغلی عیسی څرګند نن نه په سکایپ او نه هم په ټیمز باندې بلکې سټوډیو کې راسره دی او له نږدې په دې مسایلو ورسره بحث او خبرې ولرو څرګند صاحب کابل ته پخیر راغلی ډېره مننه صافی صاحب تاسو ته ټول لیدونکو ته سلامونه هیله ده چې یو ښه سهار یې پیل کړی او خوشحاله شوم چې یو ځل مو بیا په خیر له نږدې سره ولیدل کورودان ډېره مننه نو سره دې چې دلته خو بیا موږ نه ورکې که نه ښه د پروګرام یي نو بیا راپیدا شي راسره والله ناصر صاحب میسیجونه کړي وو بله ورځ هم د سره په حال کې وم نو خامخا سړی زموږ خو سفر دغسې چې یو څه کارونه یې هغې په سړی راشي بیا ضرور باید هماغه خلاص صحیح خو هغه دا ده چې داسې موسم کې نه راځي چې هلته مثلا میوه رسېدلي یا یو څه وي که نه هغې وخت کې خو نه راځي نو میوجات خو اوس که شته ډېر صحیح ښه مسایلو باندې به بحث ضرور ولرو خو لومړی دغه د موسم وضعیت په هیواد کې متاسفانه دغه د جولای لومړی نه تر درېیمه پورې یو څه ګرمه څپه هم ده عموم کې د خوست پکتیکا اړوند په بخښنې سره موسم څنګه و عموم کې په خوست کې خو دا چې تېر څو ورځې بارانونه او سیلابونه هم راوتلي وو یو څه زیانونه هم اړولي دي د خوست صبرۍ ولسوالۍ خلبسات بازار کې خلکو ته ډېر مالي زیانونه اوښتي ځکه دا بازار دغسې د خوړ په غاړه جوړ شوی نو تر ډېره بیا دغسې وختونو کې ډېر دوکانونه یا د خلکو سرمایې دغسې خوړونه وړي یو کس مړینه مو هلته په ځینو سیمو کې کورونه هم د طوفانونو یا بارانونو له امله ویجاړ شوي دي تر ډېره هغه مالي زیانونه په خوست کې یو څه اندازه وو خو پکتیا او پکتیکا کې موسم ښه دی هلته داسې خاص د طبیعي پیښو له امله یا د سیلابونو له امله زیانونه نشته صحیح ډېره مننه اوس به راشو دوه درې مسایل چې یو د غلام خان د لارې د بندښت موضوع ده چې تېرو دوه درې ورځو راهیسې دا کیسه را شروع شوې ده پکتیا او پکتیکا اړوند مسایلو باندې هم بحث ولرو چې د موټرو د تمځایونو نشتون او پکتیکا کې ګیله دا ده چې کرکټ میدان وایي ډېر وخت پخوا
هلته یو څه چارې ترسره شوې ده مور همداسې په خپل ځای پاتې ده. غلام خان لارې نه به یې پیل کړو. څه ستونزه ده څه کیسه ده چې دغه لاره بیا بنده شوې؟ عموم کې دا تیر تقریبا 2-3 ورځې کېږي چې د غلام خان لارې د بندېدو خبره ده. خوست کې ځایي چارواکي وایي چې هغې اړخ دوی ته ویلي چې په کوزه پښتونخوا کې د امنیتي دلایلو له امله چې دا لاره له خوسته بیا وزیرستان ته نښلول کېږي، هلته امنیتي مشکلات دي، له دې امله دا لار دوی تر نامعلومې نیټې پورې تړي. یو خبره خو دا کېږي چې هغې اړخ ویلي، دې اړخ کې بیا خلک په دې باور دي چې تر ډیره پاکستانی اړخ هغه وختونه افغانستان سره لوی لارې تړي چې په افغانستان کې د میوجاتو د رسیدو موسمي یا مثلا دلته سبزۍ رسیږي. په خوست کې هم همدغسې یو ورته کیسه ده، ځکه تر ډیره په دې نږدې ولایتونو کې د سبزیو حاصلات رسیدلي دي او د دې نرخونه هم ښه وو کله چې دا لارې خلاصې وې. ځایي بزګرانو سره یا مثلا سوداګرو سره چې زموږ خبرې وشوې، دوی وایي د لارې د بندېدو سره په نرخونو کې ډیر کمښت راغلی، ډیر سبزی مثلا خرابېږي یا میوجات خرابېږي. نو عموم کې تر ډیره علتونه دا بلل کېږي چې هغه پاکستانی اړخ په دغسې موسمونو کې په رضا غواړي چې دا لارې وتړل شي. بله، اوس وخت کې هملته دغې لارې باندې چې تګ راتګ کېږي، هغه بیا د اموالو انتقال یا مثلا د سبزیجاتو مسله څه رسېدلي دي؟ کوم میوجات دي، کوم سبزیجات دي چې ګنې فکر همداسې کېږي یا ګڼل کېږي همداسې چې همدغه علت ته په کتو سره ښایي دا لاره بنده شوې؟ عموم کې غلام خان دغسې یوه لاره ده چې د هېواد د ټولو ولایتونو یا سیمو هغه د ترانزیټ مالونه په دې باندې تېرېږي. بغیر له خوسته که موږ ووایو یا له ګاونډیو ولایتونو چې مثلا هلته لوی باربري موټر راځي، په خوست کې یا مثلا سربیره ولایتونو کې د رومیانو ډیر کښتونه شوي یا حاصلات ترلاسه شوي چې دا خپله اوس دلته بند پاتې کېږي. یا د هېواد له نورو سیمو مثلا دلته ډېرې هندواڼې یا خټکي په بېلابېلو ولایتونو کې خپله خوست هم دا حاصلات لري، خو هغه په دومره لویه کچه نه وي چې نورو هېوادونو ته صادر شي، خو هغه د هېواد د نورو ولایتونو صادرات دلته راځي، له دې لارې بیا نورو هېوادونو ته انتقالېږي. نو همدا علت بلل کېږي چې هلته په سلګونه موټر بند دي او سوداګر وایي چې له دې اړخه ورته کافي زیان رسیږي. بله، صحیح. ډېره مننه. په دې هیله چې دغه دلایل که هغه لورې نه وړاندې کېږي چې ګواکې امنیتي مسله ده او بیا نامعلومه نیټه که څه هم رښتیا هم ځورونکې ده، یو جنجال دی، خو هیله مند یو چې بیرته د خبرو لارې دغه مسله حل شي. اوس به راشو پکتیا ته. پکتیا کې وایي که څه مارکیټونه نوي جوړېږي، آبادي کېږي، اصولي او قانوني آبادي زما هدف ده چې هغې ته اجازه ده. تمځایونه یا د موټرونو پارکونه ډېر کم دي، وایي نشته دی. نو هغه ودانۍ چې نوي جوړېږي، مارکیټونه چې جوړېږي، مثلا دومره ځای نه ورکوي چې خپل د پارک لپاره یا د موټر تمځای لپاره یو څه وسي؟ عموم کې صافی صاحب، که زه دا د خپلو ګاونډیو ولایتونو یا د پکتیا خبره کوم، تر ډیره دا ستونزه هلته له ډېر پخوا شته. که یو څوک آبادي کوي نو هلته د موټرو د پارکینګ سهولت نه وي، چې همدې ستونزې بیا په ښار کې د ډېرې ګڼه ګوڼې باعث ګرځي او خلک له مشکلاتو سره مخ کوي. د پکتیا خبره هم همدغسې ده. تر ډېره هلته که په ښار کې نوې آبادي کېږي نو هلته پانګوال دا نه کوي چې د همغه آبادۍ سره دوی د موټرو د پارکینګ مسله یا ستونزه هم هواره کړي. تر ډیره اوس وختونو کې په ګردیز کې هم دا ستونزه شته او خلک له دې امله په تکلیف دي، ځکه ښار ته چې موټر راځي نو دا بیا دغسې یو ځای نه لري چې هلته په منظمه توګه پارکینګ شي، خلک خپل کارونه خلاص کړي او له هماغه ځایه بیا ځان سره موټر واخلي. نو دا ستونزه عموم کې له خوست نیولې بیا په پکتیا ګردیز دې ځایونو ټولو کې شته
او دا ورځ تر بلې که ووایو لا پراخېږي ځکه خلک موټر پیدا کوي یا نفوس ډېرېږي نو دا ستونزه د خلکو اندېښنه هم همدې سره تړل ده چې که هغه مې ونه خوړل شي ممکن یو وخت ډېره مشکله وي بیا نو یو جنجال خو دی جوړ دی نو ځکه چې یو کس که چا سره اشنایي ولري بلدتیا ولري کیدای شي دوکان مخې ته ورته ودرېږي که نه او که چېرې زموږ د نابلده کسان ورشي بیا څرګند صاحب همالته نه وي په هغه موقع باندې نو بیا کیسه سخته وي. پکتیکا ته به ورشو. همالته د کرکټ یو میدان یا لوبغالی چې ډېر پخوا یې مخکې یو چاره ترسره شوې ده یو حد معلوم شوی دی خو نور کارونه یې پاتې دي. کرکټ بورډ اداره هم بار ډېر کله وایي چې موږ ټولو ولایتونو ته متوجه یو. دغه لوبغالي ته نه پاملرنه یا مثلا کارونه ترسره کېدل څه ویل کېږي په دې اړه؟ عموم کې لکه د نور هیواد په څېر په پکتیکا کې هم ډېر کرکټ کېږي. هلته لوبغاړي شته د کرکټ 14 کاله پخوا هلته د کرکټ د یو میدان لپاره 80 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده چې یو څه کارونه هم پې شوي دي خو بیرته دا چارې پاتې شوي دي یا مثلا هلته ورته پاملرنه نه ده شوې چې که ووایو دا بیرته یا تخریب شوی یا ویجاړ شوی دا د کرکټ میدان. عموم کې په پکتیکا کې تر ډیره یا په ډیرو برخو کې سهولتونه نشته یا هغه د کرکټ خبره کوو یا د فوټبال کوو یا په نورو برخو کې د پکتیکا د خلکو د ستونزو خبره مونږ کوو نو دوی د ستونزو سره مخ دي ځکه پکتیکا یو دغسې ولایت دی چې تر ډیره لکه د خلکو له سترګو چې پناه دی همدغسې د حکومت له سترګو هم پناه دی. هلته ډیره توجه نه کیږي ځکه د دې ولایت هغه مساحت چې دی ډیر پراخ دی ډېرې لویې ولسوالۍ لري نو تر ډیره رسیدګي نه ده شوې. د کرکټ د لوبغاړو ستونزه هم همدغسې یوه ستونزه ده چې هلته پاتې شوې ده او تر اوسه ورته پام نه دی شوی. ځایي لوبغاړي یا عموم کې د پکتیکا خلک وایي چې که هڅه وشي په دې میدان باندې له سره کار وشي ممکن په ډېرو کمو مصارفو دا میدان بیرته ورغول شي چې یو ګټه به دا وي چې همدلته به د پکتیکا د لوبغاړو ستونزې ورسره هوار شي. ترڅنګ به د هیواد په کچه ګټه دا وي چې که پکتیکا کې دغسې ستوري یا لوبغاړي شته چې هغه د هیواد استازیتوب کولی شي له همدغسې میدانونو یا همدغسې امکاناتو دوی استفاده کولی شي او دا به دغسې کسان را برسیره کړي چې دوی وړتیاوې لري خو تر اوسه د امکاناتو د نشتون له امله څنډې ته پاتې شوي دي. بلې له دې خو سترګې نشي پټېدلی چې خو اوس پکتیا نه د کرکټ کوم لوبغاړي چې اوس موږ لرو که منګل صاحب وو که زادران صاحبان وو که ګربز دی که ابراهیم همداسې نور که نه ډېری لوبغاړي نیازیه صاحب که نه پکتیکا کې خپله هلته یو هغه شته دی یو اداره شته دی د کرکټ بورډ یو څانګه شته دی دوی سره مو خبره کړې ده چې څنګه په دغه لوبغالي باندې چې هلته کرکټ شته دی لوبغالي لپاره مثلا دغه امکانات تر اوسه نه دي ورکول شوي لوبغاړي ورته لرو څه وایي دوی؟ عموم کې زه فکر کوم دا د ولایتونو په نمایندګانو پورې هم تړل ده ځکه د افغانستان کرکټ بورډ ټولو ولایتونو ته مدیران لري او دا که موږ په پکتیا کې یا په خوست کې د دې مدیرانو یا فعالیتونو خبره کوو یا هلته مثلا د لوبغاړو د فعالیت خبره کوو دا په ډیره لویه کچه ده خو پکتیکا کې زه فکر کوم خپله ممکن لوبغاړي ځینې سیالۍ یا د دې برخې ځینې فعالان ځینې سیالۍ یا دغسې امکانات برابر کړي خو له پکتیکا موږ ډېر کم خبرونه لرو چې دغسې رسمي کرکټ دی په هغې کې شوی وي نو زه فکر کوم چې همدا علت هم بلل کېږي چې هلته د مرکزي ادارو ډېره توجه نه کېږي. بالکل په پکتیکا کې هم د کرکټ ځایي ادارې مسؤلان به په دې هڅه کوي چې دوی دا ستونزې هوارې کړي خو دا چې 14 کاله یا 14 کاله د یو میدان ستونزه نه هوارېږي زه فکر کوم چې دا د یو څه کمرنګو هڅو پایله ده. نو یو څه بل چې څرګند صاحب که اوس وګورو موږ د کرکټ وضعیت په ټول هیواد کې له ختیځ تر لویدیځ له شمال تر جنوب په ټولو ولایتونو کې کرکټ ډېر زیات اوس مینوال هم لري لوبغاړي هم ورته شته دی. تاسې د مسؤلینو خبره مو وکړله تاسې خپل عمل ته یاستئ کله کله ورځئ د کرکټ علاقه د خلکو او څومره لوبغاړي هلته شتون لري د ادارې برخې ته به وروسته راشو. بالکل لکه ما وړاندې خبره وکړه خوست پکتیا او پکتیکا هغه لکه د جغرافیې له اړخه چې دوی سره نږدې دي همدغسې په ډیرو نورو برخو کې هم د خلکو هغه
تګ راتګ یا ممکن یو بل زه ته غواړم بخښنه غواړم په دې ځای کې اشاره وکړم مثلا موږ که د ننګرهار او د کونړ خبره کوو ورسره څنګ کې د نورستان بحث کوو د کرکټ کې نو د نورستان دلیل دا دی چې هغه ساحه تر ډیره غرایزه ده یا مثلا کرکټ لپاره صحیح ده چې لوبغاړي شته دی خو په هغه کچه چې په ننګرهار کې دی نشته دی همداسې یو دلیل شته دی پکتیکا کې بالکل ما وړاندې خبره وکړې چې لکه پکتیکا یو دغسې ولایت دی چې ډېر لوی مساحات لري هلته ولسوالۍ ډېرې پراخې دي تګ راتګ ډېر سخت دی مثلا تر ډېره خلک په ولسوالیو کې پاتې کېږي لکه مرکز ته ډېره رسیدګي نه کېږي بیا ولسوالیو ته لارې خرابې دي هلته تګ راتګ ډېر ستونزمن دی نو تر ډېره ولسوالیو په کچه کرکټ کېږي خو ممکن هلته ځایي مسؤلین هم په دې برخه کې ډېر لاسرسی ونه لري چې په دې برخه کې رسیدګي وکولی شي نو یو دا علت هم بلل کېږي د جغرافیې له اړخه لکه موږ د خوست خبره کوو خوست یو کوچنی ولایت دی ټولو ولسوالیو یا سیمو ته تګ راتګ ډېر اسانه دی هغه په هره برخه کې رسیدګي اسانه ده مثلا که ته یو لوبغاړی پیدا کوې یا یو چېرته سیالۍ جوړوې نو ممکن د مسؤلینو یا چارواکو رسیدګي ورته ډېره اسانه وي په پکتیکا کې یوه دا ستونزه شته چې هلته په مرکز ښرنه کې خلک ډېر کم اوسېږي ډېر خلک په ولسوالیو کې دي او له ولسوالیو بیا مرکز ته راتګ ډېر ستونزمن دی ځکه 12 ساعته لار 10 ساعته لار دغسې ولسوالۍ دي چې دوی فقط د پکتیکا مرکز ښرنې ته راشي په دغه شرایطو کې بیا دا ستونزه هم راپېښېږي چې ډېره رسیدګي ونه شي څرګند صاحب زه غواړم چې یو دوه موضوعات نور ته مې اشاره وکړم ځکه چې د خوست ملګري د نه بیا ګیله ونه کړي چې تر سټوډیو ولاړې دا موضوعات دې شریک نه کړل که نه یو دا د لارو وضعیت تاسو خپله راتلئ د لارو وضعیت څنګه دی عموم کې لوی لارې به چې د کابل نه د خوست او قندهار او دغه طرف ته ځي دغې لارې وضعیت بل موږ په دې اړه وروستیو کې خبرې هم درلودلې چې په خوست پکتیا او پکتیکا کې دغه د کله کله د خپلمنځي جنجالونه شخړې چې په دې وروستیو کې په دې اړه هڅه وشوله چې ډېرې د کلونو دښمنۍ بیرته په دوستۍ سره بدلې شي لا هم داسې یو څه پاتې دي او څومره خلک لا لیواله دي که ترمنځ یې داسې تربګنۍ دښمنۍ پاتې او لیوالتیا ښیي چې باید په دوستۍ بدلې شي بالکل صفای صاحب په دې برخه کې لا هم که ووایو دا ستونزه تر ډېره شته یا ورځ تر بلې کله یوې خوا د دې د هواري هڅې روانې دي نوي هم راپېښېږي په خوست کې تقریبا اونۍ وړاندې موږ تڼۍ ولسوالۍ نه یو ریپورټ درلود د خوست د قبایلو رئیس وویل چې یوازې په تڼۍ ولسوالۍ کې 323 شخصي دښمنۍ شته او د ټول خوست په کچه په یوه ولسوالۍ کې او د ټول خوست په کچه دا هغه چې دوی شمیرې ثبت کړي زر دغسې دښمنۍ شته چې هغه فقط شخصي دي د قومونو ترمنځ نه دي مثلا یا د کلیو ترمنځ نه دي د دې وراخوا په دې ټولو ولایتونو کې پکتیا کې هم دغسې هڅه روانه ده دلته هم ګڼې دښمنۍ شته چې چارواکي د حل په برخو کې هڅې کوي تر ټولو یوه جدي ستونزه بیا دا ده چې خپله د پکتیکا او خوست د قومونو ترمنځ هغه چې سرحدي ولسوالۍ دي یا مثلا خپله په داخل د ولایتونو کې په ځمکو ډېرې لویې شخړې یا ستونزې شته د خوست د سپیرې ولسوالۍ یا د پکتیکا د ګیان او دې ولسوالیو د ستونزو خبره که مونږ کوو دلته دغسې یوه مشکل یا قومي ستونزه شته چې له 100 هم ډېر کسان په دې باندې مړه شوي دي خو عموم کې هغه د حکومت هڅې په دې برخه کې پراخې دي ځکه د دغسې لویو شخړو لپاره د خوست د پکتیا او د پکتیکا او ترڅنګ د لوګر د مرستیال والیانو یوه کمیټه هم جوړه شوې ده خپله په ولایتونو کې بیا د شخصي یا قومي ستونزو لپاره د قبایلو ریاستونه ترڅنګ قومي مشران یا دیني علما او خپله اوس وختونو کې تر ډېره ځوانان په دې برخه کې هڅه کوي چې دې صحنې ته راودنګي او ښکېلو اړخونو ته کینات ورکړي تر څو دا مشکل له دې ولایتونو بله او د لارو وضعیت لارې عموم کې ښې دي یو ستونزه خو دا ده چې ټکرونه کېږي دا بله ورځ هم چې زه راتلم ځینې ټکرونه شوي وو نو هغه فکر کوم د ډرایورانو په احتیاط پورې به ډېره تړلې صحیح ډېره مننه سرګن صاحب کور ودان چې سټوډیو پورې راغلی او دلته مو د خوست پکتیا او پکتیکا اړوند مسایل شریک کړل خوشحاله اوسئ ډېره مننه ډېره مننه وخت ولرئ قدرمن لیدونکو له تاسې مننه چې راسره یاستئ خپرونه مو دوام لري نورې برخې هم شته ده هغې ته هم راګرځو بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ د ځواک برخې ته هم ستړي مه شئ لیدونکو په دې برخه کې د ورزشکارانو برخه ده او
د ورزشکارانو د فعالیتونو په اړه خبرې لرو. نن هم خپرونه کې راسره 2 تنه ورزشکاران چې یو یې تر سټوډیو را رسېدلی دی، بل ته انتظار کوو په خیر راوبرسېږي. یو هم د فری فایټ له برخې او بل هم د فل رزم له برخې. فری فایټ سره خو اوس ډېری خلک آشنا شوي دي او ډېری په دې برخه کې سیالۍ هم ترسره کوي. موږ په وروستیو کې شاهدان وو چې زموږ 2 تنه ورزشکارانو، ملي لوبغاړو احمد ولي هوتک او ورسره څنګ کې واحد الله نژند خپلو سیالانو ته ماتې ورکړې، د بلاروس او همدارنګه تاجکستاني سیالانو پر وړاندې بریا خپلې کړلې. که څه هم موږ سره احمد ولي هوتک ژمنه کړې وه چې نن ورځ به راسره په پروګرام کې خپرونه کې، خو ښایي چې بوختیاوې ډېرې متاسفانه چې تېره ورځ ټلیفون ته ځواب ورنه کړ، نو نن نشته دی. خیر دواړو بریا دې ډېرې مبارک وي او دا چې د خپرونې په دې برخه کې هم دا د ځواک برخه ده. 2 تنه ورزشکاران مو رابللي دي. معراج عزیزي چې د فری فایټ یا د ام ام ای برخې ورزشکار دی، لوبغاړی دی، او ورسره شیرزاد نوید چې څو شیبو کې به سټوډیو ته راورسیږي. د دوی د ورزشي هڅو او فعالیتونو په اړه خپرونه کې خبرې لرو. معراج عزیزي ستړي مه شئ، په خیر راغلی. خیر شه، خپله ښه دی. ډېره مننه. د ام ام ای برخه یا د فری فایټ برخه که نه څو کلن وي چې دې برخه کې دې شروع وکړله؟ والا زما خو یو کال هغه کړی جمناستیک مې کړی، هغې نه بعد پهلواني ته تللی او دا 3 کاله وشو چې فری فایټ کې 5 کاله نه وشو. پهلواني څو کاله وه؟ یو کال. جمناستیک هم یو کال او 3 کاله فری فایټ. 3 کال کې چې زما سوال هم دا و چې څنګه په 3 کاله په دې کې پاتې شوې؟ ځکه هلته خو به د کال وروسته رشته بدلوله. والا داسې و چې هم د اول نه زما هم د ټارګټ فری فایټ و، خو دې نه مخکې باید جمناستیک هم وکړه چې لږ هغه شو، ځان هم جوړ شي، بیا هم پهلواني وکړه چې ډېر خاطر پهلواني ډېر رول لري فری فایټ کې. ښه نو پهلواني خو باید پهلوانان وکړي که نه؟ خو فری فایټ ډېر رول لري، ډېر خاطره. او جمناستیک ښه نه و؟ جمناستیک خو ډېر جالبه رشته ده او د جمناستیک حرکات خو هر څوک کولی نه شي. والا داسې چلو چې جمناستیک هم یو کال وکړو، هغې کې همغه اصلي ټارګټ چې فری فایټ و. ښه فری فایټ ته هم هغه کوو هغې لپاره. بیا یو کال موده کې د جمناستیک کې مثلا کوم حرکات زده کړل؟ کله کله خو جمناستیک کې د خلک په دې بامونو باندې ډېرې منډې وایي که نه، یا د منزلونو راټوپ کوي، یا مثلا بېلابېل جمپونه حرکات ترسره کوي. کوم حرکتونه دې خپل کړل پکې؟ هغه چې منډې وایي هغه پارکور دی، او جمناستیک چې دی ته ملاقونه دي، هغې کې بېلابېل نومونه لري، فلک او سلته. موږ پکې یو فلک ملاق یاد کړی و خلاص. ملاق یو خو په ریورس یي که نه، یو مخامخ یي. د ریورس ملاق سخت نه؟ والا سخت دی، خو موږ ورو ورو یاد کړو. اوس هم هغه څه ترسره کولی شي؟ ښه صحیح. او بیا پهلوانۍ ته راغلی که نه؟ ته وایې چې فری فایټ کې د پهلواني مثلا څه ډول رول لري؟ داسې دی چې مثال ولاړې که نه، د اکثره روسي فایټران وګوري، خبیب او دا ټول پهلواني کې دا مسابقې ګټي، هغه ډېر رول لري. لاندې بوځي، لاندې چې کنټرول وساتي، یو سیال کولی شي په اسانۍ سره سبمیشن ته بوځي که نه؟ لاندې بوځي. ښه فری فایټ کې 3 کاله وخت یې تېر کړو. یوازې تمرین کې که لوبې هم کې؟ لوبې خو اوس مهال لږې بندې دي، او د اولمپیکي لوبې اماتور دي، او پروفیشنل مخکې کولې، هغې کې 15 مسابقې کړې وې او باخت مې لري. او دا څو ورځې مخکې هم دلته اولمپیک کې مول شوم خپل په وزن کې. ښه څو وزن کې لوبېږې؟ د 45 نه 40 پورې. او څومره پروفیشنل لوبې دې کړې وې هغې وخت کې؟ پروفیشنل 15 دانې کړې وې. او دا 10 اماتور دي؟ 10 اماتور دي. ښه نو 15 ماشاءالله ډېرې لوبې دي، او ته وایې چې ما په ټولو کې بریا خپله کړې ده که نه؟ او دلته چې ما سره کوم ورزشکار هم راغلی دی، هغه ښایي ټولې لوبې یې ګټلي، کله کله یو نیمه بایللي. نو اوس که ووایم چې ښه څنګه دې دا 15 وګټلی، یوه لوبه کې هم ته چاته نه پاتې راغلی؟ والا سړي خپل کوششه پورې دی، چې هر څونه کوشش وکړي هماغسې، هر چا ډېر کوشش وکړي هماغې بریا ده. نو ته په ام ام ای یا فری فایټ کې ډېر کم سبک نه کار اخلي، یا ځانګړي څه دي؟ مثلا خپل سیال چې دی ډېر کله سبمیشن ته وړي، نکاوټۍ ته وړي که نه بل تکتیک نه کار اخلي؟ والا زه په ولاړه من ډېر فایټ کوم، فایټ ډېر په ولاړ ډېر مخکې بوځم. دا هڅه دی نه چې یو څوک زر نکاوټ کړي که نه؟ یي خو چې چانس لري، چانس چې بس. ښه دغه 15 لوبې چې دې کړي دي که نه، په دې کې ټول مثلا همدغسې په ولاړه جنګ شوی دی که نه؟ نه کوم کې هم سبمیشن شته، هم پکې نکاوټ شته، هم نمره شته. کومه سیالۍ کې دې ډېره ضربه خوړلې وه؟ والا درېیم مسابقه وه، هغې کې مې 10 کیلو انجي والی و. ښه
څو کیلو ته هغه څومره و؟ زه هغه وخت 15 کیلو وم او 45 مې نریف وم. نو دومره چې تفاوت لري توپیر لري که نه 10 کیلو ولې د زړه ښه کړ او څنګه یې پرېښودې؟ والا هغه داسې یو چې بل حریف نه و موږ ډېره مادګۍ نیولې وې مسابقې ته. صحیح. بیا یې استیولو کو هغې ویل راځه که فایټ کې خو زه 45 کیلو بیا مې هغې سره ورغلم. صحیح. نو تا سره به هم خبرې کومه ستا د ورزشي رشتې په اړه، خو موږ سره بل ورزشکار هم خپرونې ته راورسېده، شیرزاد نوید چې د فل رزم برخې لوبغاړی دی. نو دې ته هم ښه راغلاست وایو. شیرزاد نوید ستړی مه شي، خیر راغلی. خیر مننه، مهرباني. لاره بنده وه که څنګه؟ یاره بالکل لاره ډېره بنده وله، ما تقریبا وخت حرکت کړی. ورزشکاران خو په دې منځ منځ کې غلي غلي راوتلی یاره همدونه کوشش مې وکړ، زیاتر مسیر عین تر دې چې دویش مې وکړ، ځان مې برنامې ته راورسو. ګر چې ناصري صاحب سره مې وعده کړې وه چې 15 کم به ځان حاضروم، خو یو څه مشکلاتو د لارې. زه ښه خبره ده چې راورسېدلې، سلامت په خیر راورسېدلې. د ورزش په اړه به دې خبرې کوو. معراج تا ته هم بېرته راګرځم، ستا د لوبو په اړه خبرې لرو چې تا ویل چې 10 کیلو وزن رانه زیات، خو بیا هم د سیالي وګټله که نه؟ صحیح. ښه شیرزاد نوید، فل رزم څه ډول رشته ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ته ستاسو د طریقه د شمشاد نړیوال تلویزیون لیدونکو اوریدونکو او د افغانستان جنګ ځپلي ملت ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم. هیلهمند یم چې یو ښایسته سهار پیل کړی او راګرځم بیرته د تا د پوښتنې په ځواب کې چې فول رزم خپله یو وطنۍ رشته ده چې تاسیس یې افغانستان کړی ده. رزمي رشته ده. رزمي رشته ده چې فول په نامه ده ټول، او رزم چې ده د رزمي په معنا ده، یعنی ټول رزمي، یعنی تقریبا د 4 روبو څخه تشکیل شوې ده چې بوکس ده، کیک بوکس ده، پهلواني ده او صحیح. ډېری خلک د رزمي لوبو په معنا هم نه پوهېږي که نه؟ موږ ډېر کله وایو چې رزمي ورزشونه دومره به ورته ووایم مثلا څوک وهنه، پهلواني، بوکس، پري فایټ که نه؟ یعنې هغه رشتې چې ثقیله دي، سنګینې دي، په هغې کې وهل دي. خو تاسې ورته تعریف کوئ چې مثلا رزمي ورزشونه کوم ورزشونه دي؟ مننه د تاسو پوښتنې څخه. رزمي ورزشونه خپله هغه لوبو ته ویل کېږي چې په دې کې مثال واري، په دې کې لکه عبارت ده د بوکس نه، د کیک بوکس نه، د پهلواني نه، د فری فایټ نه، نو دغه ته رزمي لوبه ویل کېږي. یعنې دا د تربیت بدني مربوط کېږي. صحیح. خو مربوط خو یې ده. مثلا دغه څو رشتې چې یاد یې کړلې که نه؟ مثلا ځینې کراټه شوله، دا هم بلل کېږي، موتای که نه، اوشو، دا ټول هغه ورزشونه چې په دې چوکاټ کې شته. بلې بلې دا هغه رشتې دي چې د رزمي لوبو مربوط دي. مثال لکه تا چې یادوري وکړه ویشو، مویتای، بارتوراندو، بوکس، ډېر داسې لوبې دي چې دا ټول په رزمي. دا فل رزم چې 4 رشتونه تشکیل شوی دی. بوکس دی، کیک بوکس دی، پهلواني ده، بله کومه برخه ده؟ سبنیشنونه یا فری فایټ بخش. ښه فری فایټ برخه که نه؟ نو دغه 4 څنګه بیا مینیج کیږي، 4 څنګه کنټرولیږي، ورزشکار څنګه دې ټول ته رسېدنه کوي؟ دا خو داسې ده چې سبکونه دي، په خپل فدراسیون کې سبک موجود ده. صحیح ده. یعنې د کیک بوکس چې د بیل سبک ده، فری فایټینګ بخش بیل ده، د بوکس بخش بیل ده. نو دا دغسې سبکونه موږ چې خو په رزم کې مجبوره چې ټول زده کړې؟ بلې زده کړې به یې ټولې، خو سبکونه جدا دي، یعنې د مسابقو سټایل یې علیحده ده. یو مسابقو کې یو بخش همغه قوانین مربوط دي که نه؟ قوانین موږ ورته جوړ کړي دي، لکه د کیک بوکس بخش چې ده که نه، سټایلونه دي. سټایلونه دي. سټایل کې به مثال بوکس واریږي، لغته به واریږي که نه؟ دې کې بیا چې شی پهلواني نه وي، دې کې مثال سبنیشنونه نه وي، زمیني لوبه نه وي. نو دغسې ترتیب موږ ورته جوړ کړی ده. او دا وطني فدراسیون موږ د دې لپاره ایجاد کړ چې دا نور فدراسیون، وطني فدراسیون که نه؟ بلې نو دا فدراسیون موږ د دې لپاره ایجاد کړ، لکه بوکس چې و نړیوال فدراسیون و، یعنې بیروني خلکو ایجاد کړی و. کیک بوکس چې و نړیوالو ایجاد کړی و. فری فایټ نړیوالو ایجاد کړی و. نو موږ خپله افغانانو او د افغانانو د کوششونو هڅه وله چې موږ وغوښتل راځئ یو وطني فدراسیون جوړ کړو چې موږ هم نړۍ ته وروښیو. نیم نوم یې انګلیسي دی، نوم یې په هغه دري دی که نه؟ فل رزم. و بالکل نوم یې اصلي په ازبکي هغه کې ده، رزمي ورزشونه. نو دا د افغانانو هڅه وه چې دې ثمرې ته انشاءالله موږ هم یو فدراسیون ایجاد کړو. دې رشتې ته د راتګ کیسه به هم واورو چې مثلا بیا بیرته معراج ته راځم، ولې مو زړه ښه کړل؟ ځکه وایي بوکس او کیک بوکس دا خو هغه څه دي چې اوار سوکان او لغتې دي که نه؟ نو که بل ته دې اراده کړي نو په خپل ځان به هم دا څه پیرزو کوې؟ بله
ما خو اول چې و زه چې وړکی وم زما مشر ورور الله پاک دې وبخي شهید شوی ده اولین زما الګو چې وله د ورزش دی چې و د بوکس قهرمان و زه به چې کله د سره کلب ته تلمه د ده دا بوکس هغه ته به زه کېناستمه تمرین ته واقعیت ما ته به داسې احساس راکوه چې زه به یې هڅولم چې زه هم دې لوبې ته چې شی وکړم اشتراک وکړم او دا لوبه ما ته ډېره خوند راکوله نو هسته هسته دا و چې زه د سره اول کې وړکی وم همداسې به کلب ته ورسره تلمه ناست به وم هلته نو چې ناست به وم ما به د ده لوبه چې کتله د هلکانو فایټونه مبارزې به مې کتلې تمرینات به مې کتل لاب به چې دی وهه زمزک به وهه نو ما ته به ډېر داسې د ما به ډېر خوښېده او ما ته به ډېر شوق راته چې زه څه وکړم یو وخت داسې قهرمان شم نو علاقه مې چې پیدا شول اول زه بوکس ته راغلم د بوکس نه مې بیا بعد په کیک بوکس کې مې لوبې وکړې د هغې نه بعد بیا چې شی شو فولرزم ته راغلم اوس په فولرزم کې ورزش ادامه صحیح شو اوس به راشو معراج ته معراج دا د 25 سیالیو ثمره ده والا ما خو 3 کاله وشو څه چې موږ ورک شولو لږ نور ورک شو درنه مډال دې څنګه ورک کړی دی والا داسې چلو موږ څو ځای کورونه بدل کړل ښه بیا صحیح ده بیا یې منم دا د کورونو بدلول جنجال وي سامان پکې ځای ناځای کېږي او بیا چې د سیالیو داسې یو څه سړي نه بې ځای شي سړی خفه شي دغه کپ په اړه هم دې راته کیسه وکړه د کومې سیالۍ کپ دی چیرې وه څومره سخته وه اسانه وه دا داسې و په هغې کې و مسابقه مې په کوټي سنګي کې وه هلته بي اف سي کا هم د هغې کې مسابقه وه دا کپ هلته ایښي وو چې چا چې مثال که نه دا یو مسابقې ټولې به وې یو 50 دانې مسابقې به دې کې چا چې بهترین هغه هغې ته به دا کپ ورکوو 3 کپ وو دې مسابقې کې ټول چا بهترین فایټ کړی هغې ته ورکول ښه بیا یو پکې تا یو پکې موږ ښه صحیح شو څومره لوبې خو چې دې کړي دي 25 دې یاد یې کړلې که نه ډېرې تیزې دي دا لوبې نه دي کړې په 3 کالو موده کې خو ما مخکې ویل چې هر چا خپل هغې پور دی چې خپله کوشش سړی وکړي هر شی کولی شي ښه صحیح اماتور خو نسبت پروفیشنل ته اسانې دي که نه مثلا څه شي بندیز د باندې لګېدلی دی چې پروفیشنل کې د کوی شو اماتور کې نه کوي والا چلته چې خیر ټلیفون به بند کړو دې وخت کې کیدای شي کم لیدونکی کم ملګري او هغه پارټنران به دې ګوري که نه هغه وایي ته ودرېږئ دا پروګرام لایف دی که نه دی پروګرام ژوندی دی لایف دی ښه نو څه پکې مثلا اماتور کې نشته دی چې پروفیشنل کې وو مثلا بوکس نشته دی کم یو کومه ځانګړی کوو په پروفیشنل کې دی هر شی شته دی مثال البو شته کیک شته هر شی شته خپو ته شی نه اغوندي خو اماتور داسې شی دی چې خپو ته به ساغبندونه اغوندي همدغسې دستکشې به هم هغه چې د پروفیشنل نیمه او د دې اماتور چې پوره وي ښه نو صحیح ده او یو خو داخلي لوبې دي بهر ته هم تللی کله بهر ته نه والا نیت خو به دي که نه چې سیالانو پر وړاندې ولوبېږي او انشاءالله کوم هېواد سیالانو ته لیوالی چې ورسره میدان ته شي مولا زړه خو دی چې پاکستان ته لاړ شو انشاءالله پاکستاني سیال پر وړاندې خو دا د ایم ایم ای د فری فایټ برخې ډېری لوبغاړي هڅه کوي روسیې ته لاړ شي د روسي سیالانو پر وړاندې ولوبي خو اول نه به شروع کوو انشاءالله اول نه به قدم په قدم به ورځو چې به ورتېر شو همداسې که نه صحیح ښه شیرزاد نوید دغه ورزش څه درکړل یا مثلا کوم هدف دې تا ورنه لرو هماغه هدف باندې روان یې بلې و که یادوري وکړو زما د وړکتوب نه غوښتنه او شوق دا و چې خپل وطن ته خدمت وکړم نو د دې ورزش د طریقه ما خپلو هیوادوالو ته خدمت کړی او تر څنګ یې زه ډېرو ولایتو ته لاړم هغه ولایتو ته لاړلم چې په جمهوریت کې امنیت نه و هغې ولسوالیو ته تګ نه کېده سیالیو لپاره تللی وې سیالیو دپاره لاړلم نو واقعیت چې ځال ته لاړلم د هغې مینه ما ولیدله داسې یو احساس یې راکړه چې دا اوس هم کوم خدمت کوو دا خو لا کمه زه یو جالبه څه وایم که نه ته وطن ته خدمت که نه بله په سوکانو او لغتو باندې د خپل خلک وهلي دي که نه نه زموږ هدف دا نه ده زموږ هدف دا خو دا که وګورو دا یو سالمه رقابت ده سالمه رقابت ده او موږ چې دا څومره ځوانان هڅولي دي د ورزش دپاره دغه موږ خدمت بولو لکه موږ چې ولسوالیو ته لاړلو ولسوالیو ته موږ دا ډاډ ورکړه چې موږ داسې سیالۍ برابرولی شو خلک تشویقوو د نشبابو نه د نورو بخښونو را تشویقوو ورزش ته سالمه رقابت ته چمتو کوو یعنې ما د دې پوښتنې یو هدف دا هم و د ځواب کې چې ګوره دا همدا سوکان او لغتې دي چې خلک رابیداروي بله صحیح ده ورزش ته یې هڅوي یو ننګونه ورکول کېږي
تر څو په نړیوالو میدانونو کې بهرنیو میدانونو کې خلکو ته ورښکته شي په میدان کې ترې ګټونکي شي دا مهم دی که نه هغه مې هسې یو هغه وکړل چې جالبیت په خاطر باندې څومره لوبې دې کړي ما تقریبا 40 لوبې کړي چې خوشبختانه تر اوسه وخت نه لرم او زما لوبه چې وله دغه میاشتې ګوره که کوم بخت لري لیدونکي دې ګوري او دا پروګرام بیا سوشل میډیا کې هم خپرېږي نه انشاءالله په تیرو برنامو کې ما ویلي دي او په تیرو برنامو کې هم راغلی یم شمشاد تلویزیون ته راغلی یم برنامو کې مې اشتراک کړی نو ما ویلي دي چې زه بخت نه لرم انشاءالله اوس به هم لیدونکي چلنج قبلی چلنج مې پاکستاني ماته چلنج راکړی و افغانستان ته راغی تیره لوبې په پکتیا کې د موږ افغاني نه وړې وه نو چې کله افغانستان ته راغی ماته یې چلنج راکړه ماته ویلې زه به تا په اول راونډ کې نیک آوټ وم تاثیر لاندې راوستې بلې نو چې کله دی افغانستان ته راغی ما په فرنس کنفرانس کې ورته ویلې چې ته دلته میلمه یې او بورد و باغ د الله په لاس کې دی راځه انشاءالله به برین کې غږیږو نو د چلنج راکړه ما چلنج قبول کړ تقریبا 6 کیلو مانه پورته مو وزن کې نو چې کله راغی دلته په افغانستان کې لوبې ولې چې 10 پاکستانیو پکې اشتراک کړی و دا چې کله لوبې ته راغی برعکس شو برعکس دا شو چې ده ماته ویلو چې په اول راونډ کې نیک آوټ وم اول راونډ کې ما نیک آوټ کړه نو بیا هغې نه بعد ما خپله چلنج ورکړه ما ورته ویلې که په پاکستان کې 15 کیلو وزن کې څوک ما سره لوبه کولی شي زه پاکستان ته درځم او د افغانستان په نمایندګۍ هلته لوبه کوم نه څه یې نه ویله چې پښه مې وښیه ده که نه اول راونډ یاره داسې خو یې څه ونه ویلې خو داسې احساسېده چې یو بانې ته لاره جوړوله ویلې چې ځان اوس خلاص کړم یعنې ما چلنج هم ورکړی و او بیا نو ما بیا هم ورته ویلې مالې ته بیا هم داسې خو یې نه ویله چې بیا راشه بل ځلې بله لوبه کوو که نه دا هم چلنج وي انشاءالله داسې ما ته م ورکړله چې بیا به افغانستان ته زړه م ښه نه کړي چې ووایي چې زه بیا افغانستان ته ځم لوبه کوم داسې مه کوئ که نه ورزشکاران نه راځي یاره نو داسې ورزش یګان وخت کې داسې جذبه لري چې انسان خپل هم په ځان نه پوهېږي که چېرته د ملک په ساته ته لوبېږي نو واقعیت داسې جذبه وي دا د افغانانو تشویق او د افغانستان دعاګانې د افغانانو دعاګانې بیا سړی په داسې جذبه کې راځي چې کله کله څو کالو راهیسې لوبېږي چې دا 40 مسابقې دي کړې ما خو تقریبا دا 10 کاله کېږي چې زه 10 کاله کېږي چې زه ورزش کوم نو مخکې هغه وویلې معراج ویلی چې ما په 3 کالو کې 25 مسابقې کړي مقصد دا سړی په پریفایډ برخه کې تیز روان دی نه ماشاءالله اوس خو ځوانانو ته د پیشرفت لارې ډېرې اسانه شوي دي یعنې که پخوا په طریقه وګورو اوس وخت کې ډېرې اسانه شوی ورزش علت یې دا ده هغه وخت کې به چې په کال کې به 2 مسابقې 3 مسابقې کېدلې اوس خوشبختانه یعنې 2015 نه مو دې څه ته مخه کړې ده بلې نو چې 10 کاله ته یوازې سیالۍ کړې عمر څومره دی زما عمر چې دا 26 کلو دی 26 یعنې 14 کلنۍ کې 14 کلنۍ ورزش ته راغلی صحیح او معراج څوک دې تشویقی دی برخه کې د ورزش ته بیا د پریفایډ برخه خو سخته برخه ده والا زه پلار تشویق کړی یم او اوس هم تشویقوي سیالیو ته ځي در سره او چې کله رنګ ته داخلیږي که نه طبعا ناس خو به یي څه وایي درته وایي خدای دې کامیابه لره ښه بیا ته چې کله رنګ ته داخل شي که نه او سیال هم دې راشي ګورې ورور ناست دی پلار ناست دی یا سیالي څوک ګوري بیا ویډیو نو زړه کې د څه کوم ترس موجودي چې ګنې دا سیالي بیا لملته خو خلک ناست دي راته بورد باغ خو لري خپل کوشش کوه هر وخت او ترس خو لري چې نو دا 25 چې دې ګټلي دي که نه همداسې 40 د یادې کړلې نو دا خپله یو ډار در سره نه چې 25 دې ګټلي خدای مکړه دې کې ونه بیلم داسې شی که نه اول نه ډاډی چې 25 مې ګټلي 26مه ده نه خپل کوشش ته ګورو کوشش هم کړی انشاءالله ځان باندې ډاډی صحیح نو او څه غواړې په دې ورزش کې رشته کې چې هغه ځای ته ورسېږي زه غواړم چې افغانستان په ساته انشاءالله اول ښه فایټر شم او د افغانستان ویاړ وکړم بس زحمت به غواړي نو که نه صحیح او معراج ډېره مننه په بخښنې سره شیرزاد وروستۍ خبرې به هم دې واورو بیا به دا برخه راټوله کړو مننه زما خو پیام په آخر کې ځوان نسل ته ځوانانو ته دا ده چې راځئ هر څه پرېږدئ ورزش شروع کړئ ورزش په دې معنی چې ورزشکار ټولنې ته سالمه خدمت کولی شي او غوښتنه مې د امارت اسلامي نه هم دا ده چې ځوانانو ته باید ډېرې لارې برابرې شي چې نړیوالو سره لوبې وکړي نړیوالو سازمانو کې لوبې وکړي او د افغانستان یو ښه نمایندګي وکړي په نړیوالو کې بله ډېره مننه دواړو نه چې راغلی او د خپل ورزشي فعالیت څخه مو لیدونکي خبر کړل کور ودان سلامت ډېره مننه کور ودان لیدونکو ډېره مننه له تاسې چې راسره وئ د خپرونې د ځواک برخه مو هم همدلته پای ته رسیږي
د سیمې هیواد او نړۍ حال هم در سره د خبر په برخه کې شریکو او وروستۍ برخه هم د پوښتنې پاتې ده. دواړو ته راګرځو. اوس لنډه دمه اخلو. او د سیمې هیواد او نړۍ حال ته هم د خبر په برخه کې ستړي مه شئ. دا چې سیمه کې په هیواد کې او له هیواده د باندې کوم خبري مسایل دي نو له دې به هم خبر شو. زموږ همکار عابد مومند هم سټوډیو ته رارسېدلی دی. کوم خبري موضوعات یې له ځان سره راوړي دي له ده به یې واورو. مومند صاحب ستړی مه شي. ډېره مننه صافی صاحب، تاسې هم ستړي مه شئ. ټولو قدرمندو لیدونکو ته هم ستړي مه شئ. وایم وخت مو بخیر. کورودان ډېره مننه. خیر اوسي. نو خبري برخه کې څه لرو؟ خبري برخه کې به خبرونه لرو او لیدونکو سره به شریک کړو چې د تېرې ورځې او نن ورځې مهم خبرونه دي. د مهمو خبرونو سره ټکي بیا دا دی چې د اسلامي امارت نوی سفیر تېره ورځ مسکو ته رسېدلی دی. د روان کال په 2مه روبه کې سلګونه پاکستاني فوجیان وژل شوي او دغه راز بل مهم خبر بیا دا دی چې هوا پېژندنې ادارې د هېواد په ځینو سیمو کې تودوخې کچې لوړوالي خبر ورکړی دی چې دغه څپه تېرې ورځې راپیل شوې ده او ښایي راتلونکو څو ورځو کې هم دوام ولري. او په دې اړه نړیواله کچه باندې هم اټکل شوی چې د جولای لومړۍ څخه تر 3مې پورې به یو څه ګرمه څپه وي. او دلته هوا پېژندنې ادارې بیا دغه اټکل لږ اوږد کړی دی. نو خدای دې وکړي چې دغه تودوخې څپه په هېواد کې په ډېر ښه ډول پای ته ورسېږي او زموږ هېوادوالو ته پکې زیان ونه رسېږي. خو ښه دا ده چې هغه اړینې سپارښتنې چې د ملګرو ملتونو خوړو او کرنې ادارې او دغه راز روغتیا پالانې وړاندې کوي هغه په پام کې ونیسي. صحیح. نو غوږ به شو درته. مننه. پیل عملي خبر کوو چې د اسلامي امارت نوی سفیر تېره ورځ مسکو ته رسېدلی دی. ټاس خبري اژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف له کوله خبر ورکړی چې د اسلامي امارت نوی سفیر سې شنبه ماښام مسکو ته تللی دی. نوموړي زیاته کړې چې سفیر به له اړینو پروتوکولي مراسمو وروسته په رسمي ډول په مسکو کې خپل ماموریت پیل کړي. کابلوف دا څرګندونې په دوحه کې د نشه یي توکو ضد مبارزې او خصوصي سکتور د کاري ډلو د غونډې په څنډه کې کړي دي. بلخوا سرپرست حکومت تر اوسه د زمیر کابلوف دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د روان کال په 2مه روبه کې سلګونه پاکستاني پوځیان په امنیتي پیښو کې وژل شوي دي. د امنیتي چارو یو څېړنیز مرکز په خپور کړي راپور کې د 2015 کال په 2مه روبه کې د امنیتي پیښو له امله د وژل شوو کسانو شمېر 615 تنه ښودلی دی. د یاد بنسټ په راپور کې راغلي چې د وژل شوو په دې شمېر کې پاکستاني پوځیان او امنیتي سرتیري او ملکیان شامل دي. د امنیتي چارو دغه څېړنیز مرکز د معلوماتو پر اساس د روان زېږدیز کال په لومړۍ روبه کې د وژل شوو کسانو شمېر 900 تنه و. او پېژندنې ادارې د هېواد په ځینو سیمو کې د تودوخې کچې لوړوالي خبر ورکړی دی. ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي هوا پېژندنې ادارې د روانې چنګاښ میاشتې له 11 نیټې تر 14 نیټې پورې د هېواد شمالي، ختیځو، شمال لویدیځو، سویلي او مرکزي ولایتونو کې د تودوخې درجې د لوړېدو خبرداری ورکړی دی. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان خبرداری ورکړی و چې په شمالي، جنوبي او ختیځو ولایتونو کې د جولای له لومړۍ تر 15 نیټې پورې د سختې ګرمۍ څپه پیلېږي. یاد سازمان ویلي چې په یادو سیمو کې تودوخه له عادي حالت له 2 تر 10 درجې لوړه او ښایي تر 45 درجو پورې ورسیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې له خلکو غوښتي چې د خپل ځان کورنۍ د غړو لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي. بهرنیو چارو سرپرست وزیر د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنې او نړیوال فدراسیون د اسیا پاسفیک حوزې له مشر سره لیکتلي دي. یاد وزارت مرستیال ویاند وایي په ناسته کې سرپرست د وزیر د سرې میاشتې نړیوال ټولنې په شمول له ټولو نړیوالو خیریه مؤسسو او بنسټونو غوښتي چې د اړمنو افغانانو لاسنیوی وکړي. سرپرست وزیر ټینګار کړی چې له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو ویستلو لړۍ چټکه شوې او اړتیا ده چې د سرپناه، پاکو اوبو، صحي خدماتو برابرولو او په ټوله کې د اقتصادي بوختیاوو لپاره اغیزمن ګامونه واخیستل شي. نوموړي دغه راز غوښتنه کړې چې د سوري زړه ناروغانو ماشومانو درملنې لپاره دې په هېواد کې دننه مجهز او معیاري کلینیکونه جوړ شي. د معلوماتو له مخې په ناسته کې د ګډو همکاریو پر دوام، د بشري مرستو پر زیاتوالي او په افغانستان کې د صحي مراکزو په تمویل او تجهیز برخه کې پر همکارۍ ژمنې شوي. د ټولنیز امنیت تړون غړو هیوادونو له افغانستان سره د سولې او ټیکاو په برخه کې
د همکاریو د دوام ژمنه کړې ده. دغه تړون غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چمتو دي چې له ملګرو ملتونو سره په همغږۍ د افغانستان د پرمختګ تضمین لپاره په نړیوالو هڅو کې برخه واخلي. بلخوا د چارو شنونکي د افغانستان په اړه سیمه ییزه کچه دریځ نیونه کې د ټولنیز امنیت تړون غړو هیوادونو هڅې ستایي او زیاتوي چې دا هڅې د منځنۍ اسیا له ځینو هیوادونو سره د کابل اړیکې لا پراخولی شي. د امریکا ولسمشر د یو اجرایوي فرمان له مخې د احمدشاه په مشرۍ د سوریې پر حکومت لګولي بندیزونه لرې کړل. د امریکا خزانې وزارت چې دغه فرمان عملي کوي دغه ګامې د سوریې له خلکو او حکومت د ملاتړ او د دې هیواد د بیارغونې سولې او ثبات لپاره لوی چانس بللی دی. د سوریې چارواکو له دې پرېکړې د هرکلي ترڅنګ ویلي دغه ګام له یاد هیواد سره د بیارغونې پرمختګ او اقتصادي ستونزو د راوتنې په برخه کې خورا مرستې کولی شي. د ایکو سازمان غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د سرپرست حکومت پلاوی آذربایجان ته رسېدلی دی. د دې پلاوی مشرې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر کوي او ټاکل شوي چې د ګډونوالو هیوادونو مشران به د افغانستان له لارې سیمه ییز پیوستون او پانګونې ته وهڅوي. بلخوا شنونکي وایي چې د ایکو سازمان ناستې پر مهال د حکومتي پلاوي د سیمه ییزو اقتصادي فرصتونو په اړه د پوهاوي ترڅنګ په افغانستان کې د پانګونې په اړه د بهرنیو پانګوالو باور هم ترلاسه کړي. یوناما وایي د افغانستان په تړاو د دوحې کاري ډلې ناسته له سرپرست حکومت سره د تعامل لپاره وروستي لومړیتوبونه مشخصوي. په دې اړه د یوناما په اعلامیه کې ویل شوي چې په ناسته کې به د سرپرست حکومت لخوا د نشهیي توکو پر وړاندې مبارزې خصوصي ټکو څخه د ملاتړ او ورسره تعامل لپاره وروستي لومړیتوبونه مشخص کړي. ورته مهال د چارو شنونکي دغه ډول ناستې له نړۍ سره د اسلامي امارت د اړیکو پراخولو لپاره مهمې بولي. بل مهم خبر بیا دا دی چې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي یوازې تېره میاشت له ایران څخه 256,000 زیات افغان کډوال ایستل شوي دي. دغه سازمان په خبره ډېرې راستنې شوې کورنۍ تش لاس هیواد ته راستنې شوي چې سملاسي توګه خوړو روغتیا پاملرنې او ملاتړ ته اړتیا لري. بل پلو د بخښنې نړیوال سازمان بیا پاکستان کې د میشتو افغان کډوال وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او له دې هیواد یې غوښتي چې د POR کارت لرونکو افغانانو د اوسېدو نیټه وغځوي. او وروستی خبر دا ده چې په افغانستان کې د څښاک او ورځني مصرف اوبو ته د لاسرسي محدودېدو له امله د خلکو شکایتونه په ډېرېدو دي. په هغه ولایتونو کې چې اوبه پکې کمې شوي د میلیونونو اوسیدونکو په لرلو سره کابل هم شامل دی. د اوبو د برخې کارپوهان وایي که د اوبو مدیریت لپاره یو شمېر لوی او واړه بندونه جوړ شي تر ډېره حده د خلکو د اوبو ستونزه حل کېدلی شي. صافی صاحب دا و د تېرې ورځې او نن ورځې مهم خبري موضوعات چې له لیدونکو سره مشارکت. بله ډېره مننه مومن صاحب. او د کور دننه ورزش برخه کې بیا دومره ووایو چې د واخان نشنل کپ یا د شل اوریزه جام سیالۍ چې کندوز کې روانې دي نن به هم په لړ کې 2 لوبې ترسره شي. که څه هم 4 لوبډلې دي او کومه ورځ چې سیالي 4 وړه لوبېږي. لومړۍ لوبه چې نن ترسره کیږي په دغه سیالیو کې هغه به د میوند چمپینز او د پامیر لیجنډز ترمنځ ترسره شي. دویمه به د هندوکش سټرایکرز او د مایپر ستورو یا د سټارز چې د شهزاد محمدي او د حضرت الله زازي اړوند لوبډله ده. او دواړو لوبډلو ترمنځ لوبه ځکه مهمه ده جالبه ده چې یوې لوبډلې 3 لوبې ګټلې بلې هم 2 ګټلې دي. که مایپر لوبه ګټي نو دا هم 3 کیږي او که هندوکش ګټي بیا کومه ماتې نه مني. نو جالبه سیالۍ دي. او یو جالبه خبر چې 13 ورځ د افغان کرکټ بورډ لخوا ورکول شو هغه دا ده چې د APL یا د افغانستان پریمیر لیګ بل پړاو ترسره کېدو په اړه خبرداری ورکول شو چې د 10 نورو پړاوونو لپاره هندي شرکت سره قرارداد وکړ. خو دا چې وایي کله به دا لوبې ترسره کیږي کومه میاشت کې نیټه کوم ځای کې عمان کې که متحده عرب اماراتو کې راتلونکي اګست میاشت کې په دې اړه یو بله ناسته هم لري. دا د ورزش برخې معلومات هم چې لیدونکو سره مو هم شریک کړل. ډېره مننه چې راغلئ خپرونې ته. تاسې مننه. کور مودان په خیر اوسئ. ښه وخت ولرئ. ډېره مننه لیدونکو له تاسې ټولو. دا وه د خبر برخه. نو دا او دې ته ورته نور مهم خبري موضوعات هم کولی شئ د شمشاد ټلویزیون په نورو خبري ساعتونو او خبري ټولګو کې هم وڅارئ. لنډه دمه لرو.
لیدونکو بیا هم ستړي مو شریکولی د خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. دا د پوښتنې برخه ده او په دې برخه کې غواړو چې د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت د اړوندو فعالیتونو د کارونو د چارو په اړه هم خبرې ولرو. په دې برخه کې یو اندېښنه دا ده چې په ځانګړې توګه په کابل کې د ځمکې لاندې د اوبو کچه ټیټه شوې ده. دا چې په دې اړه څه په نظر کې دي، څه پلان کې دي؟ د نوو بندونو او کانالونو د پرانیستې خبره، هرات کې د بادي برېښنا پرانیسته شوې ده، ورسره د سروبي د لمریزې برېښنا شبکې فعالېدل، څومره برېښنا ظرفیت لري، څومره خلک ترې برخمن کېدلی شي. د اقلیم بدلون یو جدي ننګونه ده چې د اوبو کموالي سبب شوی دی. ترڅنګ د پانګوالو جذبه او خصوصي سکتور ونډه، د اوبو مدیریت، د برېښنا د بې نظمۍ برخه، د برېښنا د رسونې د شبکې پراخوالی، کلو لرو پرتو سیمو ته د برېښنا رسول، کورني تولید پراختیا، ورسره د وارداتي برېښنا ستونزې چې وخت ناوخت متاسفانه د وارداتي برېښنا کې پارچاویانې وي، برېښنا قطع کېږي په داسې حال کې چې هغه برېښنا د پیسو په مقابل کې زموږ هېواد ته او خلکو ته ورکول کېږي. د دې ترڅنګ د څښاک اوبو رسونه او د کرنې لپاره د اوبو سیستمونه، د اوبو مدیریت او زیرمه کول، په دې ټولو باندې بحث او خبرې لرو. نو د اوبو او انرژۍ وزارت ویاند قاري صاحب مطیع الله عابد را سره همدا شیبه خپرونې ته وصل شوی دی. قاري صاحب ستړي مه شئ، سهار مو په خیر. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی ستاسو تخنیکي همکارانو ټولو لیدونکو ته خپلې نیکې هیلې سلامونه وړاندې کوم او مننه کوو چې مو دعوت کړو. تاسو ډېره مننه. کور ودان که څه هم شیبې را سره لنډې دي، غواړم چې یو څه ډېری مسایلو ته اشاره وکړو. لومړی عابد صاحب، دا د کابل کې د ځمکې لاندې د اوبو د کچې ټیټوالي یو څه اندېښنې را پیدا کړي دي. دغې برخې ته څومره توجه شته دی او کومې لارې ورته په نظر کې دي؟ له نیکه مرغه لومړی خو دا چې وچکالي نه یوازې افغانستان بلکې د سیمې ډېری یې ځپلي دي. بیا د اورښتونو کمښت بل عامل دی چې ولې په کابل ښار کې یا په نورو ښاریاتو کې یا په ټول افغانستان کې د ځمکې لاندې اوبه کمې شوي دي، خصوصا د واورو کمښت دی، ځکه افغانستان یو غرنیز هیواد دی او دغه واورې چې په غرونو باندې وریږي د کال په اوږدو کې دا بیا ویلې کېږي، د ځمکې لاندې اوبو په تجزیه کې ډېر رول لري او همدغه د ځمکې لاندې اوبه تشکیلوي. د دې ترڅنګ سطحي اوبه سیندونه هم د څپاندهي. خو له بعده مرګه د 2018 کال را په دې خوا د هېواد په مختلفو سیندوزو حوزو کې اورښتونه کم شوي دي، خصوصا د واورې چې دا عمده لامل دی چې د ځمکې لاندې اوبه ورسره شي. بیا خو په کابل ښار کې تاسو پوهېږئ چې دلته خو ډېر مشکلات دي، په غیر پلاني توګه باندې هېوادوال مېشت شوي دي او په غیر عادلانه ډول باندې خلک د ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده کوي، خصوصا تجارتونه چې هغوی د ماشینونو د سړولو لپاره ترې بې دریغه استفاده کوي، یا زارعین چې د ځمکې اوبو څخه په کابل ښار کې همدا اوس استفاده کوي چې متاسفانه دا د هېواد د ملي شتمنۍ سره لوی خیانت دی. د دې ترڅنګ بیا موټر شویې دي، بلند منزلې دي، ډېره استفاده ده د ځمکې لاندې اوبو څخه. د اوبو انرژۍ وزارت د دغې ستونزې د حل په موخه تاسو پوهېږئ چې دا مشکلات خو لوی مشکلات وي، ډېر او همداراز بودیجې په برخه کې ډېرې بودیجې ته اړتیا لري. په لنډمهاله فعالیتونو کې د اوبو انرژۍ وزارت په ټول هېواد کې طرزالعمل جوړ کړی دی، د پلي کېدو په حال او پلي کېږي تر څو پورې د ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده یو څه کنټرول شي. بلې قاري صاحب، عابد صاحب، که دغه طرزالعمل په اړه هم لږ وضاحت ورکول شي چې مثلا څه ډول طرزالعمل دی؟ ځکه دغه څه چې تاسو یاد کړل که د موټر شیانې دي یا هم ځینې ځمکې خړوبېږي، هغوی لپاره بورونه وهل شوي دي اوبو ته، دا هم یو اړتیا ده. مثلا څه ډول طرزالعمل جوړ شوی دی؟ دا طرزالعمل ډېر ساده طرزالعمل دی. لومړی خو هر هغه هېوادوال چې غواړي ژوره څاه وباسي باید د اوبو انرژۍ وزارت اجازه نامه ترلاسه کړي تر څو پورې هغه کومې توصیې چې په طرزالعمل کې په نظر کې شوي دي هغه عملي کړي. د مثال په ډول باندې لومړی دا چې هلته کتل کېږي چې رښتیا دغه څوک چې څاه وهي دا څاه ته اړتیا لري او که یې نه لري، هلته د آب رسنۍ شته ده او که نه شته ده. دوهم دا که چېرته ورته ولري بیا په دغه کې یو سیستم په ځای شوی دی چې هغه سیستم په عملي کولو جذبي څاه
هغه جوګه بیرته د دې ګرځي څومره چې استفاده د ځمکې لاندې اوبو څخه کیږي بیرته تغذیه هم کیږي چې دا ډېر مهم او مؤثره چاره د دې ترڅنګ هغه عمده مصرف کوونکي چې د ځمکې لاندې اوبو څخه ډېره استفاده کوي په هغو کې لومړی برخه هغه راځي زارعین راځي په دغه ځایونو کې موږ لیدلي دي چې په لنډه ساحه کې هلته نهر موجوده ویاله موجوده ده خو دوی د ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده کوي په صورت کې بیا اجازه نه باید هماغه اوبه باید را انتقال کړي د شمسي یا د سولر په واسطه باندې د دې ترڅنګ په عمده مصرف کوونکو کې تجاران ورونه راځي صنعتي پارکونو کې د ماشینونو د سړولو لپاره هم د ځمکې لاندې اوبو څخه استفاده کوي د دوی لپاره هم څو سیستمونه په نظر کې نیولي دي یو د اوبو د مدیریت کنټرول سیستم دی چې اوبه په مشخص مقدار سره مصرف شي دویم ریسایکل سیستم دی چې دغه بیا استفاده کړل شي د یو ځای استفاده باندې باید څو ځله استفاده وکړو دریم جذبي سیستم دی تر څو پورې دغه کومې استفاده شوي دي د بیرته ځمکې لاندې اوبو ته تغذیه شي یا هم د شنو ساحو څخه د خړوبولو لپاره ترې استفاده وشي همداراز په بین المنزلو کې هم دغه سیستمونه پلي چې د اوبو کنټرول البته دا سیستم فعل حال په کابل ښار کې په لورو ښارات کې ورو ورو د پلي کېدلو په حال کې دی چې خلکو ډېره اشنا سره او کله چې دوی ته توصیه کېږي داسې یو ناشنا کار ورته ښکارېږي ځکه دوی داسې فکر چې دغه اوبه د دوی خپل شخصي ملکیت دی په داسې حال کې چې دا ملي شتمني ده باید څومره چې اړتیا وي هغومره باید بله عابد صاحب ډېره مننه غواړم یو بلې برخې ته راشم یو خو دا د اوبو د کچې ټیټوالی دی چې تاسو یادونه وکړه په دې لپاره یو طرزالعمل شته دی یو د هېواد په سطحه د اوبو د مهار او د مدیریت برخه ده د بندونو مسله هغه بندونه چې د چارو په اړه یې ویل کېدل که ډېر لنډو کې د هغې په اړه هم یو څه معلومات را سره شریک کړئ مثلا د سلما بند د کمال خان بند د هغې چارې څنګه شوې له نیکه مرغه مونږ خو تېر کال تقریبا 15 بندونه ګټه اخیستنې ته وسپارل شول چې د هغو څخه اوس د اوبو مدیریت ګټه اخیستنه روانه ده په هغه کې د کمال خان بند بشپړ شو ګټه اخیستنه ترې روانه ده ما بند خو مخکې منظمه ګټه ترې روانه وه د دې ترڅنګ په زابل ولایت کې د او مری بند هم ګټه اخیستنې ته وسپاره په کابل کې مو عروس بند ګټه اخیستنې ته وسپاره په لوګر کې سرخاب بند ګټه اخیستنې ته وسپاره په غزني کې د سلطان بند د بیا چارې هم بشپړې شوي دي د هغې څخه هم استفاده روانه ده که څه هم په رسمي ډول تر اوسه پورې ګټه اخیستنې مراسم نه دي ترسره شوي حال استفاده روانه ده ممکن په راتلونکو ورځو کې ډېره مننه عابد صاحب یو بله برخه چې دا د کرنې او د اوبو سیستمونو برخه په دې برخه کې بیا د نوو بندونو او د کانالونو د پرانیستې خبره هم شوې ده د جوړېدو دغه سیستمونه په څه ډول دي یوازې په تېره هفته کې موږ تقریبا 3 افتتاحګانې درلودلې څو نورې هم په لاره دي انشاءالله ولرو په دغه افتتاحګانو کې یوه په د هلمند ولایت په سنګین ولسوالۍ کې نهر سراج چې دا هم یو ملي کانال دی تر تقریبا 15,000 پورې هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي او دغه کانال تقریبا د 215.8 میلیون افغانیو په لګښت سره د دغه پروژې پرانیستل شوه چې چارې 13 ورځ تقریبا پرونه بله ورځ د اوبو انرژۍ وزارت د رهبرۍ او نورو سیمه ییزو مسؤلینو په شتون کې پیل شوې همداراز د هغې نه په کندهار ولایت کې ارغستان ولسوالۍ کې د لوړې بند د افتتاح مراسم شهیدان و چې 2 میلیون په لګښت سره دغه سروي ډیزاین چارې ترڅنګ بله عابد صاحب ډېره مننه په بخښنې سره چې وخت را سره ډېر کم دی متاسفانه اړیکه هم په وروستیو کې سره وصل شوه دغه د سروبي د لمریزې برېښنا په اړه هم که لږ وضاحت ورکړئ چې دغه برېښنا چاته ورکول کېږي څومره ظرفیت لري ډېر لنډو کې انشاءالله نورو مسایلو باندې به راتلونکو خپرونو کې بیا بحث وکړو دلته خو تقریبا کابل او په ننګرهار کې تر 2,500 پورې موږ د مومنین صاحب نه امر اخیستی دی دغه پروژې په پلي کې فلحال 10 میګاواټه یوه پروژه پیل شوه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه 15.15 میګاواټه نوره تر کار لاندې ده چارې به هم تقریبا ملي دوی 40 میګاواټه د افغانستان شرکت له لوري نوره هم کار لاندې ده نو دغه د ملي شبکې وصل کېږي په هر ځای کې اړتیاوي خصوصا صنعتي پارکونه دولت او رهشي سیمو ته ان شاء الله ده بله ډېره مننه عابد صاحب کور ودان چې خپرونه کې را سره وئ الله تاسو مننه ښه وخت ولرئ
قدرمن لیدونکو له تاسې ټولو ډېره مننه چې تر دې مهاله زموږ د روڼ سهار د دې 2 ساعته خپرونې لیدونکي په همدې سره مو نن لپاره خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا چې بله خپرونه کې ستاسې درنو خدمت ته راځم په لوی الله مو سپارم. له لیدلو مو مننه.